ایتا په وخت کې په باګرام باندې برید ونسو، همدا ایتا په وخت کې د کانټیننټل په هوټل برید ونسو، څومره پیلوټان مردار شو، څومره خارجیان لاړل. همدا د ایتا په وخت کې دغه د پانتون استادان وینه وړل ژوندي، همدا د ایتا په وخت کې تبادله ونسوله، همدا د ایتا په وخت کې د افغانستان 80% خاوره د له لاسه ور نه کړله. همدغه د تا په وخت کې چې دوستم د مارشال نسو، دغه د تا په وخت کې رازق د میلر په غیږ کې مردار نسو، دغه د تا په وخت کې عزیز الله کاروان مردار نسو. علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو لایو خپرونه در سره شیر کوي. محترم قاری صاحب سعید خوستی را سره میلمه ده، ستاسو سوالونو ته به جواب وایي. موضوع مو د شړنګا بابا. شړنګا بابا بیا اعلان کړی ده چې د ما په دورې کې تر ټولو کم امریکایان مردار شوي دي. نه پوهېږم چې دا د ده لپاره لاسته راوړنه ده، نه پوهېږم چې دا یې لاسته راوړنه ده او که نه دا اهل چې دا خبره کوي چې د ما په وخت کې تر ټولو کم امریکایان مړه شوي دي. او دغه بابا چې وایي چې کم امریکایان مړه شوي دي، نو مهرباني دې وکړي څومره افغانان وژل شوي دي په دې د ده په دورې کې، د دې خبیث د شړنګا او برنګا. شرم نشته، دا د شرم لوښي په څه شي شرمېږي. په دوی کې شرم وای، دوی به هېڅکله دا خبره نه وای کړې. نو همدغه موضوع ده، انشاءالله العزیز په دې باندې خبرې کوو. لایو د سره مخکې شیر کړئ تر څو پورې هغه خلک چې ګیله کوي موږ ته لایف نه رارسېږي، هغوی ته به لایف ورسېږي. اکثره ملګري دا وایي چې موږ ته لایف خورا نه رارسېږي. واټساپ هم کله هینګ سي، کله بند سي، عجیبه عجیبه کارونه دي. تاسو لایو خپرونه ځان سره شیر کړئ انشاءالله العزیز. موږ به تاسو ته الحمدلله ښه یاست. تاسو څنګه یاستئ؟ نو زه دغه خالي موضوع دلته تاسو ته کوم هغه تاریخ او هغه درته راولمه، بیا به انشاءالله خپرونه شروع کړو. لینک هم درته اچوم. مخکې له دې نه چې قاري صاحب موږ سره انلاین شي، تاسو لایف خپرونه شیر کړئ. بې ضمیره، بې وجدانه، بې غیرته شړنګا بابا زه نه پوهېږم چې دا به په څه شي باندې وشرمېږي او په څه به امریکایانو څومره ورټه، امریکایانو څومره ذلیله کړ. دا بیا هم د هغوی په طرف ولاړ ده، بیا هم دا خبرې کوي چې د ما په دورې کې لږ امریکایان مړه سو، ډېره ده، ای تا دوره دې ورک سي، د غله بچه د تا نو څه دوره ده. که ته د سړي زوی وی په ټول عمر دې ولاکه دغه خبرې کړی وی، خو شرم نه لرې. خبرې ته کوې شرمېږو موږ در باندې. تباه و برباد سې لیونیه. تاریخ 26 نو تا که شرم درلودلی تا دا خبرې نه کولې. په کم ضمیر او وجدان باندې ته راجګېږې وایې چې لږ امریکایان ورسي. خو دا خبره ځکه کوې چې ته یې امریکایي، بچیان دې په امریکا کې دي. پرون طالبانو تلاشي ته په هر کې اخیستی وي، پاکستانی شناختي کارت یې جب نه وتلی. نو ته خو دغه شی هم عیسوي هم مسلمان یې. و لعنت دې په تا غوندې خره سي، زه تا ته حیران یم چې امریکایانو څه بلا موږ ته راوستی. ده په جای خو چې یو خر هر ته ننویستلی و، خلکو به ویلې دا خر ده نه پوهېږي، کله کرتۍ داسې که، کله ورور حضرت علي ته نواسه خدا وایه. دا یې ملي قهرمانان دي. وګوره تباه و برباد څه یې لا پسې، دا د دوی بوتلان دي. کله وایي چې
زه د ورځې تهجد کوم، د شپې اشراق کوم. کله څه باده چې چی شی خو کرا کښېنه، مه غږېږه، ویندویان دې غږوه، یو بل څوک هوښیار پیدا که. تا نه دا خبرې څه غواړي؟ لکه د رښتیانو ولسمشر څه، لکه رښتیا چې د افغانستان واګې د تا په لاس کې وي، لکه په رښتیا چې دا د فوج او د افغانستان صلاحیت چې له تا سره وي، لکه داسې یو کارونه کوې لکه د رښتیانو ولسمشر غرق سې تباه سې. خو موږ پوهېږو چې د حوزې یو مشر ته نه سې بدلولی او کارونو ته دې وګوره. امریکایان د ما په وخت کې لږ مړه سو، کله وایي امریکایان ما وویسته، کله وایي چې د هندوستان اقتصاد ته ما ترقي ورکړه، کله وایي روسان نن چې روس ته تالو. خدای دې غرق په پرق که. اواز کم ده، اوس به صحیح، موبایل کې به د نقصان یې وروره، اواز صحیح ده. ښه، دا د رښتیانو ولسمشرانو اکتونه مه کوه. اوس که نر د یوه خبره وکړي لا یوه لاره در باندې عملي کومه. دا اوس مې که وویلې چې بېګا ته د غاښونه در باندې باسم، والله چې ځان ته خو حیران سې. تا ته خیر زه چې ته کله وایې چې د ما په د څه شي وخت تا سره خو 50% ګل مرجان شریک ده، 50% 20% امرالله صالح ده، 20% د ابل هزارګی ده. نو ته یې څه شی؟ ته خدای چې ته ولسمشر وای، ته به د شپې له ارګ نه امریکایانو ویستلې وو، هلته به یې باګرام کې لاس جای تلاش کولې او د عسکرو منځ ته به یې ویستلې. ولسمشر تا غوندې وي. ولسمشر وای تا دین غوږو به په زوره د امني قومندانو، ته چې ولسمشر وای د مزار امپراتورو به مزارو اتانورو، ته چې ولسمشر وای او شړونګا او بډینګا او تباه او برباد سه. ته چې ولسمشر وای رښتیانو ولسمشر وای ته د کابل بانک قضیه دې څه سوله، هغه دوزې او بوزې ولې ځان شرمې، ولې م دې ته مجبوره کوې چې روزانه در کې وخیږو؟ خو کرا کښېنه. ته به موږ نه یو خبر، ته که ولسمشر دې تا لور به په افریقا کې وه، په سودان کې به یا به په امریکا کې له توریانو سره ګرځېده، یا به د ښځه که ته د سړي زوی وای تا به عیسوي سره واده کوه، و د غله زو. خو پلار دې م غالو، ټوله ورځ به یې لارې شو کولې. کور دې م هغسې شی ده چې روزانه در باندې شاهدي وایي دا لیونی ده ده. سر کې دې مازغه نسته، خدای دې مه ګزاله ده پکې سر کې دې. ته څه شی سولې؟ والله برپدر دې د امریکایانو پسې نالت سي چې دا څه خرې موږ ته راوستی ده، دا څومره بېعقل ده. که دوستم د دې مارشالي رتبه ورکړله، دا خو یو رواج و، سبا به هر سړی ځي وروره سپین ږیری به کونجتکۍ زتي به مارشالي. دا شی مه کوه، لږ راسه، لږ سبق ووایه، لږ سړیتوب زده کړه، لږ انسانیت زده کړه، لږ خبرې زده کړه. خدای دې غرقه لاړې به دې بادېږي، کله دوسره ډول وهې، کله خره ونې تخ، کله 4.5 کیلو غنم ورکې، کله یوه ډوډۍ په 101.50 پیسې باندې خلکو ته توزیع کوې، کله هوایي دهلیزونه جوړوې، کله وروره تورخم کې دروازه جوړه کړې، کله وروره راووځې پیسې دې بډ وهلي دي، وایي دغه ده زه په سیلاب کې ګرځم. نو ګرځه خو لیونی شی، او شین خره لوده سم سړیتوب زده کړه. یو دا د رښتیانو ولسمشرانو اکټینګ مه کوه. ته اوس د رښتیا ولسمشر یې، ته خدای سي ته د ارګ یو پیرهدار بدلولی سې. ته که د رښتیا ولسمشر وایې راسه یو مونږ د عیدګاه په دې جومات کې زده خو دې نه ده، همداسې په جمع ملا پسې ودرېږه، زه نر دې بولم. پل خشتي جومات ته راسه، جنازه دې د ارګ په جومات کې، سنتي دې د ارګ په جومات کې، ډول و ډمباغ دې د ارګ په جومات کې، کنفرانس دې د ارګ په جومات کې، د اختر مونځ دې د ارګ په جومات کې، جمعې مونځ دې د ارګ په جومات کې کوې. خو نه خو وایي چې دغه ده ومې که هغه هم کله رکوع پرېږدي سجدې ته لاړ سي، اتحیاتو پرېږدي قیام ته لاړ سي، تهجد د غرمې کې کوي او اشراق په ماخوسته. څه لیونتوب دې شروع کړی او شین خره. سبا به د افغانستان په تاریخ کې دا ولیکل سي چې لیکي اوس مجبوري ده نو چې دغسې یو بړینګا شټا سری سمټ سری یو غویی ارګ ته ننوتلی
او دا خبره به یې کوله چې د ما په وخت کې امریکایان لږ وای نه ای افسوس پروردګار خو د ژوندی ما ته په لاس کې راکړه چې زه دا تا ته وښیم چې تا په وخت کې امریکایان ولې کم مړه کېده خو تا د امریکایانو عسکري په لاس واخیستله هغه تلفات چې امریکایانو ته رسېده تا وروره د مرګ قطعې ورته جوړې کړلې د امریکایانو بیسونه دې ساتل له دې نه چې امریکایان ارګ ته راسي تا ارګ ته ورتللې نو امریکایان څنګه مړه سي په کرونا مو وژلی وای شی مو کړی وای درې خو مو هلاکه پرې کړي هماغه د تا په وخت کې په ګرین ویلج باندې ورخوږه همدا د تا په وخت کې په باګرام باندې برید ونه سو همدا د تا په وخت کې د کانټینټل په هوټل برید ونه سو څومره پیلوټان مردار سو څومره خارجیان لاړل همدا د تا په وخت کې دغه د پانتون استادان وې نه وړل ژوندي همدا د تا په وخت کې تبادله ونه سوله همدا د تا په وخت کې د افغانستان 80% خاوره د له لاسه ور نه کړله همدغه د تا په وخت کې چې دوستم د مارشال نسو دغه د تا په وخت کې رازق د میلر په غیږ کې مردار نسو دغه د تا په وخت کې عزیز الله کاروان مردار نسو دا د تا په وخت کې د مزار په قلي اردو د من غازیان ورټوب نه وهل په خپله دې ویلې چې په 3 میاشتو کې 50,000 امنیتي سرتیري مردار سوي دي نو طالبان څه وکړي د ورځې 1500 سرتیري مړه کړي که نه له یو طرفه شروع کړي اول د تا په دې مرۍ باندې چاړه کېدي هغه ورځې هم را روانې دي لږ د سړي بچی سه خدای ته وګوره سړیتوب زده که راکټونه په هلمند کې ولګي ته دلته سینه خلاصه کې دا زغره نه ده دا خدای دې غرق که دا غره سم که ریموټ واخله لیورس لاړ انسانیت سړیتوب دا خو د بیخي بس هر چا څه درته امریکایانو درته ویلې چې ورسه نن دا همدغه ده نن دا خبره وکړه بس هماغه خبره دې راخیستې درود شریف کم از کم د تا نسته د ناټو د مفتیانو په مخ کې تا هغه درود صلی سلام او تبار باد چې مه وایه انګریزي زده ده نه د اردو زده ده نه د عربي زده ده نه د پښتو زده ده نه د فارسي زده ده نه تاجک نه ازبک نه په یو د غله زوی خو پلار د غلو تاریخ نه لرې خو زه ته دغه سرخاو کې خو یوه ورځ تېره که زه دغه پلارنۍ ټاټوبې ته د پلار مردګاو د اوس قبر ته ورسه که نه که نرې ورسه د پلار قبر ته د غله قبر ته د شاه جان د کلي په حجره کې طالبان غومبر وهي پټي د طالبانو په لاس کې دي مځکې د طالبانو په لاس کې دي کلی کور د طالب په لاس کې ده ابل بې سامانه وزیر داسې چغې شروع کړي سار وهم سنګر وهم هغه یې تر تا بتره شین خر ده خپل کلي ته تلای نه سي سار وهي او ته باندې مه وهئ په خدای ملت ته به مړې سترګې ولاړې قسم مې دې په رب لکه نجیب غوندې به بیا فریادونه کوئ دغه میلمانه هم روان دي دغه د اوښیګان دې روان دي نور نه پاتې کېږي په خدای چې پښو ته دا لور دي د امریکانو د پوځیانو پښو ته حلال کړم که نور امریکان پاتې سي موږ داسې اتلان لرو په سوکانو باندې باسو په لغتو یې باسو دا تا اوښیګان ګپ خو نه ده وروره دا افغانستان دا د امپراتورانو هدیره ده 20 وارم درته ویلي یو ورځ نیم تاریخ هم ګوره ځان شاه شجاع مه جوړوه لږ تاریخ ته وګوره لږ د افغانستان تاریخ وګوره دلته څوک راغلي دي ښه په شوق باندې په خپله خواکه خو تللي بیا دي موږ په خواکه دي موږ ویستلي تاریخ نه ګورې په حساب ته نه پوهېږې په منطق ته نه پوهېږې ریاضي دې تا نه ده زده 2 جمع 2 باندې ته نه پوهېږې یو څو سک شویان دې راوستي دي هغه هم الحمدلله ګیله مې ورټول ده هغه چې شړونګا زندهباد چغې وهلې هغه هم نن در باندې تو لعنت وایي هغه څوک چې بابا یې درته ویلې هغه هم درنه بېزاره ده هغه هم در باندې تو لعنت وایي په هر کې د خلک قسم خدای در پورې په تنګ دی وایي دا یو کمعقل لیونی سړی ده تر تشناب به د مردارۍ رسوی نه سي پیمپر دې اچولی ده ته راجګې ښه کرونا ده پوزبند به دې اچولی لکه غویي ته چې ولسمشر به دغسې پوزبند اچوي ورسه د نورو خلکو هم د پوزبندونه وګوره د چې اچوي یو د تا هم وګوره دغومره لکه غویي ته چې اچوي هغه غویی چې په خوراک نه پوهېږي واښه ډېر خوري بیا ښه د موږ وطن کې رواج ده هماغه شی ور واچوي ته انسان یې که ته خر یې هغه ماکس داسې ته اچوي دوغومره ماکس هو خو سر دې دومره ماکس دومره نه تاسې خو مه کوه ماکس سړی چې پزې او خولې ته تا پکې ټول سر او سترګې پټې کړي کرونا نه دومره ډارېږې
دغومره چې له الله نه ډارېدلی والله که دې دغومره غلامي کړې وای یاره خو نو نه یې که نه نه یې په لاس کې مې نه یې نو څه وکړمه ملګرو چې دا سړی خو ځای ما ته په لاس راکړه ته دا حساب زه په لاس ورکوم دا ادب سړیتوب نه پوهېږي یا شین غویی میډالونه تاسو ورکړه امریکایانو ته وروره ای ته خدای بیخ وباسه قاري صاحب ته لینک مې ورلېږلی قاري صاحب محترمې که دې مونږ غږ اورې لینک مې درته لېږلی ده جیپ بس راځه که نه قاري صاحب نه لینک مې نه ده ورته اچولی او اورم دغه د قاري صاحب درغی لینک راځه ما خیلی لینک مې در لېږلی ده ځم بس داسې هم دې سړي اعصاب ذاتي را خرابه کړه قاري صاحب الله نه پوهېږم چې دې لیوني سره اوس موږ څه وکړو که وزن یې هلته یتیمان ترې پاتې کېږي که ځوانده یې پرېږدې دغسې نخرې کوي دی به هم بیا وایي چې هله چې ما نه یتیمان پاتې شو هلته موږ هغه د تاریخ غم وړي اوس که دا دې مړ که خو بس هغه ذاتي یتیم شو څه وکړو امریکا حیران دې خدای دې همداسې حیران که دا د اوس وزن واړه واړه یتیمان ته پاتې کېږي لونا غني و مریم غني و طارق غني نسل دې هم نسته پشتیبانه دې هم نسته خو میراثي شی نه د ورور پروا لري پلار دی یو غل یو کوته طریق هلکه زنګ مه وهئ اوی د ورځې خو ویده یې د شپې بیا چې مونږ لایف شروع کړو تاسو زنګ وهئ بند کړه نو قاري صاحب محترم لینک مې درته لېږلی ده راځه د خیره سره چې ذاتي مقدمه پرې باندې ورډاس کړو نن د معمول خلاف نن نیم ساعت مخکې رالو څه وکړو نو خو بښنه تاسو نه غواړم راځه راځه قاري صاحب محترم راځه لینک مې درته نو ملګرو تاسو لایف خپرونه شیر کوئ سستي مه کوئ کنې ګوره بیا یو دم مې که پابندي ولګوله بیا به لایف مایف نه وي بیا به زنګونه نه وهئ هلته وایه لایف راسه لایف راسه لایف راسه بیا شیر نه کوئ اسلامي امارات هو ای خور وره یو افغانستان کې قحط رجال نه و د په جای چې خر ارګ ته لېږلی وای که نور هېڅ نه و په دغه ورځ چې امریکایان ورپسې راغلی وای چې راځه چې ځو باګرام ته په دې ورځ به یې د امریکایي عسکر په لغته وه داسې لغته به یې کش کړې وه د خره خو په هېڅ شي سرپاو نه کړه که امریکایان ورته ویلې بیادبي دې ما پاروکشي کوم دی ورته وایي قربان جي مفکر چی شي مفکر څه تفکر دې کړی دغه دې تفکر ده چې خر په ونه وخېځوه دغه د تفکر د چې وروره 4.5 کیلو غنم ورکړه دغه د تفکر د چې د 8 افغانۍ ډوډۍ په 191.50 پیسې باندې مصرفوه دا تفکر ده دا د تفکر د تا خنزیر چې تهجد مونځ د ورځې کوه دا د تفکر د چې اشراق د شپې کوه دا د تفکر د چې یو تادین غوږو دغومره شی نه ده لکه یو د خوسا چارمغز دغومره جندرال او تادینه د غلی سي تباه و برباد سي په دې نظام دغه د تفکر د چې انتخاباتو کې دې نه منم اوس دې لکه مړې سترګې دې له ګل مرجان سره ومنله دې د تفکر وای دې ته غیرت وای دې ته پښتونولي وای د تا له واجې مونږ شرمېږو چاته پورته نه سو کتلی خانه دې خرابه سه خو کاش کې د یو بل ملک وای د افغانستان نوم در پورې دا تفکر ده یو غل د کابل ښاروال کې یوه ډوډۍ په یو سره ښه دا تفکر ده د هلمند والي دې څه ونه کړه غل روغ خلک یې وړل بستر کې اچول وایي 10,000 افغانۍ در کومه نورې به زه جب کې اچوم دا د تفکر ده چې وانټیلیټر چین کې تجارانو راوړو تا غلا که په ګاونډي هېواد باندې د خرڅ که دا تفکر ده دغه تفکر ده چې یو افغان دی په اور ستی چغې وایي کمیاو بیا هغه د زولنو باندې په کټ باندې په بستر باندې تړلی
پیر دې ورځي مړې سترګې ورسره دې تفکر وایي دغه تفکر ده چې دلته د افغان مارکیټ په پېښور کې خرڅ کړ غل دی او شرابي دی راوستی سفارت ته هغه بیا د ده لوی مشاور هم ده بدبختي خدا ده چې 1500 مشاورانو کې دا خنزیر په دې حالت ده دا که تا مشاوران نه درلودلی تا به څه کول دا سم که زوی دا که تا مشاوران نه درلودلی هغه وخت به تا څه کوه اوس خو دا 1500 خو د مشاوران دي پارلماني مشاور ښاروالي مشاور د غره مشاور د تیږې مشاور د اسمان مشاور د هوایي دهلیز مشاور د تهجد مشاور د نفل مشاور او د تلاوت مشاور او د مدرسو مشاور او ما نه غواړي چې اوس په دیني هغه کې زما 15 مدرسې ویلي دي پنجاب وای تباسې خلک دې پېژني خو چې خوله خلاصه کړې خولې نه دې غول بادېږي یو فاروقش د پارلمان رئیس یو د طالبانو د وخت یو رئیس موټروان د سنا د مجلس رئیس ده دا څه حال ده هغه څوک چې د طالبانو په وخت کې د موټروانۍ دنده نه ورکول کېدل هغه د سنا د مجلس رئیس ده د داعش د منصوبې مشر کفریار وطن دغسې غازیان باید وساتي د وطن اتلان د وطن شازلمیان دغسې خلک دي نه تاسو غوندې غلامان او مزدوران دغه شخبریت یو غازیان قوارو ته یې وګورئ خدای هم غرق کړه تا دا شکل ده فرانسوي چایس ګیره به دې کوي دا ګیره داسې تا پرېښې ده دا شکل ده پرونه پورې د سر او برېت او هر څه خریل بیا څه هغه وی نوم یې څه شی و هغه اشرف غني و که څه بلا یې نوم چې ولسمشر سو محمد اشرف غني سو ته څه فکر کوې چې په دې محمد نوم باندې به خلک غلط کې یا به خلک تا ته د مسلمان په سترګه وګوري هېڅ کله نه موږ دې پېژن والله که خو دا اوس د دې بچیانو ډي ان اې وکړه که د تا نه پیدا و دا لاس ته پرې کوم غلی شه هر خر راجګېږي وروره ولسمشر هغه ګلمرجان سل وارې په تا ښه ده که نور هېڅ نه یې بې له دې چې ویګټي بې له دې چې انتخاباتو چې نه منم خو یې په خپل ځای ده چې ویلې نه منم بیا یې نه مني تا خو نه منم سبا باندې مړې سترګې ورسره ناست دی ګلمرجان نه شرمېدلې حیا نه درتلله نه منم هغسې لکه هغه څیلې چې ویلې نه منم نه منله تر هغو یې زر نه 50% وانخېسته وایي پلار دی ولاکه را باندې ومني څوم راجګېږي نه منم بیا د زرګونو خلکو مخکې پټ به دې چېرته تشناب کیلي نه منم لکه ټرمپ چې تشناب نه ټویټ وکړه چې زه مذاکرات نه منم بېرته پښېمانه سوی ولې وایي خو تشناب نه مې کړی تا به هم دغه بهانه به در جوړه وه چې زه تشناب تا خو په ولسي جرګې کې دی هغه مجلس کې دی دا خبره وکړه چې نه منم څو ټنګه دي د امریکانو وخوړه څنګه والا باز امرای ډاکټر صاحب عبدالله حکومت مشارکت خدای غرق سه حکومت مشارکت والا که یا په بنګ السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ قاری صاحب محترم لایق خبرونه ته بخیر راغله وعلیکم السلام ورحمت الله جلال صاحب تاسو کوم خبرونه قاری صاحب غاګ د نشته ما غاګ نشته مهرباني وکړئ او غاګ دشته مهرباني نو جنرال صاحب تاسو ټول قدرمنو جنرال صاحب اوریدونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم الله موفق ولره نو وروسته یې لږه چې نن څنګه ده مهربان قاری صاحب موضوع منن بیا د شرنګا بابا ده دا څه شی امریکانو د ارګ ته ننویستلی ده چې نه په انګلیسي پوهېږي نه په عربي پوهېږي نه کوم ټوکي ده نه حیران پاتې سړی دا اوس څه شی سو دا اوس خبره ده چې ده نن کړې ده دا یو وخت اول وخت چې دی راغی نو ده به دا لاسونه داسې ګول نیولي وو چارچوب به یادولو دا چارچوب بیا ډېر پسې مشهور شو چارچوب ګول سو بلکل چارچوب مې له یاده وتلی و هغه چارچوب بیا ډېر مسخره شو پسې بیا نو چا ورته وویل دا چارچوب پرېږده نور هغه چارچوب یې بیا پسې پرېښودو نو الله دې رحم وکوي دا مبین صاحب د اشغال تاریخ تاسې وګورئ په نړۍ کې کوم اسلامي هیوادونو کې چې امپراتوریو
خپل واک غځولو اراده کړې ده یا کوم ملتونه دوی تسخیرول غوښتي دي هغوی دغسې پریوتي خلک په مسلمانانو مسلط کړي دي په د اسلامي هیوادونو کې دوی غواړي چې دغسې پریوتي خلک دغسې د دې ټولنې د دې ملتونو د کلتور او د دوی د مذهب او د عقیدې څخه لرې روزل شوي خلک په دې ملتونو وتپي او په دې ملتونو یې واکمن کړي وجه دا ده چې په دې ملت هغه سړی چې په دې ملت کې لوی شوی ده دلته په دې خاوره کې لوی شوی ده د دې خاورې د کلتور د عادت د اسلامي کلتور سره بلد ده هغه سړی که دلته واکمن شي نو هغه سړی بیا د دې ملت په ګټه ده طبیعي خبره ده چې اشغالګر په ملتونو هغه خلک واکمنوي هغه خلک پرې تپي چې هغه دوی روزلي وي د دوی په کلتور روزل شوی وي د دوی په فکر روزل شوی وي او هغه د خپل کلتور د خپل ولس د عنعناتو نه په کلي ډول پردی وي تاسې ولیدل دغه نن ورځ پرون ورځ چې د ټیډ په نوم کوم تلویزیون د هغې سره چې کومه مرکه ده کړې ده په دې مرکه کې دی په یو ځای کې وایي چې هغه خبریال پوښتنه ترې کوي دی وایي چې ما په راتګ سره زه چې کله راغلم واکمن شوم د ما په راتګ سره د امریکایانو تلفات کلني تلفات د 100 نه راټیټ شول 100 تر ورسره 100 نه راټیټ شول کلني تلفات بیا هغه خبریال پوښتنه ترې کوي دغه ځای ګورئ ډېر جالب ده مبین صاحب ته که مرکه واورې دغه ځای لیوال صاحب تاسې هم هغه مرکه اورېدلې وي دا د په انګلیسي مرکه ده هغه مرکه که تاسې واورئ هلته ډېره جالبه پوښتنه خبریال کوي دا د خبریال د پوښتنې نه هم سړی درک کولی شي چې ګورئ هغه خبریال هم ډېر حیران شو هغه خبریال دنه پوښتنه کوي دته وایي چې خو که چېرته د امریکایانو تلفات کم شوي دي خو په مقابل کې د افغانانو تلفات زیات شوي دي د افغان ځواکونو تلفات زیات شوي دي په دې اړه ستا هغه څه ده دی نو سای لنډه شي که نه دغه شروع کړي نو ورته وایي چې زه تاسو ته د امریکایانو په برخه غږېږم د امریکایانو د تلفاتو په برخه زه خبرې کوم دا ګورئ دا تاریخ ته پاتې کېږي یو د یوه هیواد مشر چې په ډېر افتخار دا خبره کوي چې زما په راتګ سره د امریکایانو تلفات کم شول دا د غلامۍ هغه وروستی حد ده دلته بیا دغه خیاطان تا ته راشي تا ته به وایي چې موږ د خپلې خاورې دپاره جنګېږو ته د خپلې خاورې دپاره که جنګېږي نو ستا اعلی سرقمندان په ډېر افتخار وایي چې زما په راتګ سره د امریکایانو تلفات کم شوله او بیا به دی درته وایي چې تاسې امریکایان نه وژنئ خپل افغانان وژنئ خپل افغانان ولې وژنئ امریکایانو سره وربند کوئ خپل افغانانو سره وربند نه کوئ او هلته اعلی سرقمندان په ډېر افتخار دا خبره کوي چې زما په راتګ سره د امریکایانو تلفات کم شول د امریکایانو مرګ ژوبله کمه شوه زما په راتګ سره د امریکایانو تلفات دومره راټیټ شول نو اوس مسؤلیت زما په غاړه ده که ستا په غاړه ده ستا خپل اعلی سرقمندان وایي ستا د هیواد ستا د ادارې مشر وایي چې زه د امریکایانو دا یو افتخار بولي دی په نړیوالو کنفرنسونو کې او امریکا کې دی چې کله خبرې کوي ټرمپ چې راغلی و کله دی بګرام احضار کړو په هغه وخت کې هم دا خبره وکوله چې زما په راتګ سره دا دی یو افتخار بولي دی ځان دپاره چې دا زما په راتګ سره ستاسې د سرتېرو تلفات کم شوله دا ګوره دا ډېره د عیب خبره ده موږ تاسې په منځ کې دا ډېره د عیب خبره دې سړي ته د عیب خبره نه ښکاري ولې ځکه دا سړی په دې ټولنه کې لوی شوی نه ده د دې ټولنې د کلتور سره بلد نه ده دا په کلي ډول د افغانانو د کلتور نه یو پردی سړی ده دی انګریز ده انګریزانو روزلی ده په انګریزانو ستر کړی ده د انګریزانو په یونیورسټیو پوهنتونونو کې دی روزل شوی ده په یو یهودي او په یو انګریزي فکر دی روزل شوی ده دته د هغې انګریزانو د هغې ملتونو ګټې مهمې دي دته د افغانانو ګټې د افغانانو مرګ ژوبله دته مهمه نه ده د وروستي حده پورې کوشش دا ده چې دی هغه ملتونه د ځان نه خوشحال وساتي انګریزان د ځان نه خوشحال کړي هغه هیوادونه د ځان نه خوشحال وساتي هغه مشران د ځان نه خوشحال وساتي کنې دا خو ډېره د شرم او د عیب خبره ده یو څوک چې وایي خپلو ځواکونو ته په ولاړ د خبرې ورته کوي دی ورته وایي چې تاسې
ستاسې له برکته په نیویارک او واشنګټن کې بمونه نه دي چاودېدلي. تاسې د نړۍ د امنیت په لومړۍ کرښه کې یې. دا ګوره ډېر یو سپک ادبیات دي. دا په سیاست کې یو ډېره ذلیله غلامي ده. دا د غلامۍ وروستی حد ده. د دې نه پرته رسوا او شرمېدلې غلامي به زه هم د شاه شجاع هم نه وه. په نړۍ کې به بل داسې غلام ما نه ده لیدلی چې هغه د غلامي کوي او په غلامۍ د دومره افتخار کوي، په غلامۍ د دومره دی مغروره وي. دا ولې؟ دا ځکه چې دا خلک موږ ته انګریزانو روزلي دي. تاسې د اشغالګرو او د امپراتوریو تاریخ وګورئ. په ټولو اسلامي هیوادونو کې د تاریخ په اوږدو کې څومره اسلامي هیوادونو کې چې دغه انګریزان یا د انګریزانو ملګري اوسنۍ امپراتورۍ یا پخوانۍ امپراتورۍ چې کله هم د په اسلامي هیوادونو نه بریدونه کړي دي، هلته اسلامي هیوادونو د تسخیر پلانونه یې جوړ کړي دي، د هغې د سلطې لاندې د راوستلو پلانونه یې جوړ کړي دي. د دوی دپاره لوی کار دا ده چې هغه خلک چې دوی خپله روزلي دي هغه یې په هغې هیوادونو په ملتونو مسلط کړي دي. دا د فلبرایټ پروګرام چې دا مبین صاحب زه ډېر وخت د فلبرایټان یادوم. دا د فلبرایټ پروګرام چې دا فلبرایټ دا د امریکا د کانګرس یو غړی و. دی تقریبا په 1900 کال د څومره وخت مخکې دوی یو د امریکا خارجه وزارت یو پروګرام جوړ کړو چې د خارجي هیوادونو نه دا کوم محصلین چې دي دا دوی خپلو پوهنتونونو ته راغواړي. بیا دوی هغه محصلین راغواړي چې هغه په لوړو نمرو کامیاب شي، زیرک وي، ښه ذهن ولري، پوه وي او استعداد یې لوړ وي. دا خلک دوی غواړي دا بیا هلته دوی هلته روزي او بیا اسلامي هیوادونو ته راځي. د فلبرایټ د پروګرام په اسلامي هیوادونو کې څو ولسمشران تیر شوي دي، څو مشران داسې تیر شوي دي چې هغه د فلبرایټ د پروګرام لاندې امریکایانو روزلي دي، بیا په اسلامي هیوادونو واکمنان شوي دي، مسلمانانو یې واکمنان شوي دي. دا ولې؟ ځکه تاسې اوس دا ټول اسلامي هیوادونه وګورئ، څومره اسلامي هیوادونه چې دي، دا څومره په اسلامي هیوادونو کې خلک چې دي، مشران چې دي، دا امریکایانو لویدیځ روزلي دي. په هغه هیوادونو کې هغه سړی په فوز یا په نظام کې په رأس کې نشي پاتې کېدی چې هغه د لویدیځ سره مخالف وي. کېنه ته چا روزلی قاري صاحب؟ ته چېرته په ټل کې ناست یې دلته اوس خبرې هغه څو مهرباني وکړه وروره، صبر وکوه، ځکه ټل کې هم که په خوست کې هم که په هر ځای کې هم تاسې بیا وروسته خبرې وکوئ. تاسو کې کوم معقول منطقي سوال لرلو هغه ووایئ، موږ به ځواب درکو. او تاسې نه مو هیله دا ده چې د موږ بحث منطقي وي، کنځلمار سپک سپور والا خلک دلته مه راځئ. هیله کوو که چېرته منطقي بحث کولی شئ راشئ، بحث وکوئ، خبرې به وکوو، موږ به تاسو ته قناعت درکو انشاءالله. منطقي بحث وکوئ، د سپکو سپورو نه تېر شئ. مهرباني وکړه قاري صاحب محترم. هغه اوایل د شړونګا د قدریات چې دی د امریکا د سنا مجلس او کولسي جرګې ته چې کله دی ننوځي، د ده لکه د امریکان چې دا خپل روزل سوي سپي خلکو ته معرفي کوي چې یعنې دا دومره استعداد واده، دا ټول پارلمان مشر کشر ښځه ټول ورته جګ سو او 10 دقیقې دا لاسونه پړه کول. بیا دا یې لاړه هلته خبرې یې وکړلې، او د دنیا اقتصاد پور هغه افغانستان به په اروپا بدل سي و چې مبین صاحب کله هم بیا دی مفکر و نه دی. او څنګه ذلیله که رایه وسته لارګ نه د شپې ویسته باګرام کې د عسکرو په منځ کې ودروه. بالکل مبین صاحب دا خو ګورئ دلته د موږ تاسې په دې نسل کې د رسنیو زموږ تاسې په دې نوي نسل ځینو ځوانانو نه داسې د دوی ذهنونه تسخیر کړي دي. دا دیموکراسي چې دا ما مخکې ویل، دیموکراسي دا داسې یو مثال لري لکه چرس و بنګ یا شراب یا افیون، داسې یو شی ده. دوی غواړي چې دا ملتونه تخدیر کړي، نشه یې کړي، په داسې شیانو یې نشه کړي، په داسې مسایلو یې مصروف وساتي چې د هغه اساسي مسایلو نه دوی ذهنونه بلې خواته مصروف شي. په داسې شیانو دوی مصروف باید وساتل شي. اوس ګورئ تاسې نورو ملتونو ته لاړ شئ، د بل چا نه پوښتنه وکوئ چې د یوه هیواد اعلی سرقومندان، مثلا لنډ به یې فرض کړو، که چېرته د پاکستان د قواو اعلی سرقومندان د خپلو قواو په منځ کې ودرېږي او د خپلو قواو په منځ کې ووایي چې تاسې د نیویارک او واشنګټن امنیت ساتئ،
یا د خپلو قواو په منځ کې ودرېږي ووایي چې تاسې د نړۍ د امنیت په لومړۍ کرښه کې یئ، یا مثلا د هندوستان خو پرېږده، د بل یو اسلامي هیواد راواخله، سعودي عربستان راواخله، یمن راواخله، قطر راواخله، په نړۍ کې یو هیواد راواخله اسلامي هیواد که چېرته دا ټوله د مشران چې ټوله د لویدیځ غلامان هم دي، خو تاسې د یو کس راواخلئ که چېرته دی د خپلو ځواکونو په منځ کې ودرېږي او ووایي چې تاسې د نیویارک او واشنګټن امنیت ساتئ، تاسې څه فکر کوئ؟ هغه خپل فوزونه به یې په کاڼو ونه ولي، خپل ولس به یې په کاڼو ونه ولي چې ته څوک یې چې کاره یې چې ته د امنیت د نیویارک او واشنګټن امنیت ساتي. د واشنګټن او د نیویارک د امنیت سره زما کار څه ده چې زه یې ساتم؟ د نیویارک او واشنګټن د امنیت دپاره ولې زه خپل ولس ووژنم؟ ولې د خپل افغان په کور زه شپني عملیات وکوم؟ ولې د افغان په کور زه چاپه ووهم د نیویارک او واشنګټن د امنیت دپاره؟ دا ګورئ دا ډېر سپک ادبیات دي، دا ډېره سپکه لهجه ده په سیاست کې. د دې نه ای طرف ته د غلامۍ بل حد نشته. دلته خو ګورئ مطبوعات دي، رسنۍ دي، ولس یې غولولی ده، ولس یې تخدیر کړی ده، غواړي چې ولس ته دغه غلامي هم د ازادۍ یا د پرمختګ په لباس کې ورمعرفي کړي. نن مې یوه ویډیو کته ډاکټر نجیب یو ځای کې قومي مشران راغوښتي دي، بیا یو کس لګیا د خبرې کوي، نو یو چا ویډیو نشر کړې وه، دا موږ د خوست ولایت کمال ناصر وصولي او دا د امریکایانو یو ملګری ده، اوس په پارلمان کې ده، دې هغه ویډیو نشر کړې ده چې اوس حالات هم داسې پخواني حالات وو. هغه وخت کې مغه دوی خو نجیب خو چې کله کمونستان روسان د افغانستان نه وتښتېدله، نجیب هم په هغه وخت کې بیا د سولې نارې شروع کړې چې ملي روغه جوړه کوم، سولې خبرې شروع کړې. بیا به یې کله کله په خطبو کې کلمه هم ویله، بیا به یو نیم آیات هم وویلو، دغه شیان به هم ویلو. دا خلک خو بیا مسلمان هم شي، بیا نو که آیتونه هم دوی وایي او دینی مسایل هم بیانوي، بیا نو هغه کې دی وایي، په هغه خبرو کې دی وایي چې ګورئ موږ تاسې نوره نړۍ چې دا پاکستان او امریکا او دا نور نړۍ چې دا دوی په هغه ته وختل، اسمان ته وختل، موږ تاسې په ځمکه نه پرېږدي، موږ تاسې کوم ځای کې یو؟ دغه خلکو بس همدا د روسي غلامانو او د امریکایي غلامانو همدا یو څو اصطلاحات دي چې د ملت د غولونې دپاره یې کاروي، همدا یو څو اصطلاحات دي چې نوره نړۍ کوم ځای ته ورسېده، موږ کوم ځای ته رسېدلی یو. وسړیه خو نوره نړۍ خو چې کوم ځای ته رسېدلې ده، هغه خو په دې نه ده رسېدلی چې پردی یرغلګرې راوستی د خپل کور ته د خپل هیوادوال په کور یې نه نبسي. نو خو په دې خو په نړۍ کې یو هیواد ولاکه رسېدلی وي. په دې خو نړۍ کې تاسې ماته یو هیواد مثال ووایئ چې د خپل هیواد ناموسونه، عزتونه، خاوره یې لیلام کړې ده او دی بیا ترقي کړې ده. خو هر هیواد چې ترقي کړې ده په خپلو مټو یې کړې ده، په خپل زور یې کړې ده، په استقلال یې کړې ده، په ازادۍ اخیستلو یې کړې ده، په دې خې نه ده کړې چې دا ته په څه لګیا یې. روسان دې راوستل د افغانانو په کورونو د خېژول او بیا دې ځان ته ویل چې په ما سره پاکستان جنګېږي، ما سره امریکا جنګېږي، ما سره پلانی جنګېږي، ما سره پلانی جنګېږي. وروره دې خلکو د جنګېدو د مداخلې دپاره زمینه چا برابره کړه؟ د هیواد نه 2 برخې افغانان ته وشړل، لاړل پاکستان او ایران ته مهاجر شول. ولې؟ ځکه تا نه پرېښودل دا خلک، تا نه مطلق هغه سړی چې هغه د لینین د نظریې مخالف هغه تا نه پرېښودو، وژلو دی. هغې ته د اشرار ویل، هغې ته د امپریالیست وایو، هغه ته د امریکا غلام وایو. نن هم دا لوبه روانه ده. نن دا 19 کاله دغه امریکایي ګوډاګیان لګیا دي چې دا د پاکستان جنگ ده، دا د پلاني جنگ ده، دا د پلاني جنگ ده. وسړیه که دا د پاکستان جنگ وي خو ته نر یې، 45 هیوادونو استخبارات، فوزونه، لوژستیک، میډیا، فوز در سره ده، نو ته د یوه پاکستان مخه څنګه نه وینې؟ نو خو تا ته شرم پکار د ټکرای په سر که چې ته د یوه پاکستان مقابله نشي کولی. دا څه عجیبه منطق ده، عجیبه. موږ د پردیو جګړو کې ښکېل یو، موږ د استخباراتي جګړو ښکېل یو. وروره دا خو ډېره ساده خبره ده، پردي فوزونه لاړ شي، اسلامي منطق د اسلام دلایل خو پرېږدي، نورې نړۍ ته لاړ شي. کله چې پردي فوزونه کومې خاورې ته ننوځي، په هغه خاوره کې ګرځي، د خاورې والا خلک نیسي، هلته عملیات کوي، دا د اشغال حالت ده. دې ته یرغل ویل کېږي، دې ته تیری ویل کېږي. په نړیوالو قوانینو کې دا تیری ده، دا په ټولو ملتونو کې تیری ده. دلته ډېره ساده خبره ده. پرون د روسان راوستي وو د افغانانو په کورونو د خېژول،
نن د امریکایان راوستي دي د افغانانو په کورونو خېژوي. استخباراتي جګړه خو تا شروع کړې، د نړۍ استخبارات دې راوستي دي. ملت دې مجبوره کړی ده چې وسله واخلي، بله لار نه لري دا ملت. که یو څوک د کرونا د وجې نه غږ پورته کوي چې ماته د کرونا د وجې نه طبي وسایل نه رسېږي، هغه هم ته د پنجابي په ټاپه وهي، هغې باندې هم ته مهر وهي چې دا د ایسای جاسوس ده. ملت دومره سخته اختناق کړی ده، دومره سخت په انحصار کې ساتلی ده چې یو څوک د کرونا د علاج د وجې نه غږ پورته کوي، ته ورته وایي چې دا د ایسای جاسوس ده. یو څوک د وینټیلیټرونو غږ پورته کوي چې وینټیلیټرونه هم پټ شوي دي، ورک شوي دي، ته هغه هم د ایسای جاسوس بولي. نو خو ملت خو بله لار نه لري، خو ملت به راپورته کېږي، وسله به اخلي. مظاهرې ته څوک نه پرېږدي. 2 کسان چې مظاهرې ته راووځي سبا بیا ملي امنیت والا نیولي وي چې د پاکستان د ایسای جاسوس یي. یو څوک چې یو ځای کې غونډه وکوي چې د دولت کې فساد ده، امریکایان دې ووځي، بله ورځ دې بیا ویشتلی وي، بیا دې شهید کړی وي، په جومات کې دې ماین ورته ایښی وي. نو خو ملت سره خو بله لار پاتې نه ده بغیر د دې نه چې وسله راواخلي، جهاد پیل کی. نو خبره مو دا د اشرف غني په اړه کوله. د اشرف غني د نن ورځې خبرې دا به تاسې اورېدلې وي. هغه مبین صاحب هغه خبریال ډېر په تعجب دته وایي، دا خبریال داسې تعجب شي، حیران شي چې دی ورته ووایي چې د امریکایي ځواکونو مرژوبله کمه شوې ده. خبریال ورته وایي چې نو ستاسې د ځواکونو د افغانانو مرژوبله خو زیاته شوې ده. داسې هغه خبریال داسې حیران شي چې ته دا وګوره، دا څومره په غلامۍ کې د 1980 کلونو زمانې ته واپس شوی ده. او که چیرته همدغه خبریال قاري صاحب د کابل د مزدور رسنیو وای، هغه به ورته چاکې وایي چې څومره ښه خبره یې وکړله. هغه به چکچکې ورته وایي، مفکر ده، مفکر ده، دویم مفکر ده. او دا د دویم مفکر خبره هم اوسه پورې معلومه نه شوه. د امریکایانو کومې امریکایي رسنۍ ته 10 میلیونه او 15 میلیونه ډالر ورکړي وو په دې خاطر چې د نړۍ دویم مفکر اعلان کړي. خو تر اوسه پورې هم نه هغه ریسرچ سنټر معلوم شو، نه د احصایې هغه مرکز معلوم شو دا ریسرچ چا کړی ده، د احصایې چا کړی ده، دا څېړنه چا او په نړۍ کې چې دی دویم ده که دریم ده، هغه اولې څوک ده، هغه دریم څوک ده، دا معلومه نه شوه. بس رسنیو ته پیسې ورکړي، سړی دویم یو خبریال ته نه پوښتنه کوله په همدې تلو نیوز کې، وایي اقتصادي وده اخراجات موږ نورو ملکونو ته دا ورته ولې جلغوزي په 200 افغانۍ اوس په 1400 افغانۍ دي، او ټول افغانستان کې 15 ونې د جلغوزو نسته، خانه د خرابه سه، دا نو اوس اقتصاد سو تا جوړ که جلغوزي قیمته سو. جلغوزي دی کومه ده، چیرته دی؟ مبین صاحب ګوره دغه سړی چې دا خو اصلا یعنی د دې وړتیا خو څه کوي چې د هیواد رئیس جمهور دي شي، دی د دې وړتیا هم نه لري چې د یوې ولسوالۍ ښاروالي مقرر کړي. ښاروالي هم نشي کولی، دومره دی په فزیکي لحاظ، په ذهني لحاظ، په رواني لحاظ کمزوری ده. دومره دی علت یې څه ده؟ علت دا ده چې دا د CIA کلک جاسوس دا امریکایانو ته د شپنیو عملیاتو اجازه ورکړه په افغانستان کې په پراخ ډول، هر ډول څه چې امریکایانو زړه وغوښتل په دې 13 دوره ده کې هغه امریکایانو وکول. ده داسې ونه ویل چې نه، چیرته چې امریکایانو ملکیان وژلي دي تر اوسه پورې د ده په دوره کې څوک نشي ثابتولی چې ده ویلي چې دا زغندم. د ارګ نه په تیرو 5 کلونو کې څوک نشي ثابتولی چې اعلامیه صادره شوې وي د امریکایانو شپني عملیات یا بمبار غندل شوی وي، هیڅ څوک نشي ثابتولی. نو خو دا خلک خو امریکایان غواړي، امریکایانو ته خو دا خلک مهم دي چې دوی ته مخلص وي، دوی ته اخلاصمن وي، د دوی خبره ومني، دوی ته جعلي شخصیت ورکړل شي، جعلي هویت ورکړل شي په رسنیو کې. دا د یرغلګرو تاریخ ده، یرغلګر غواړي هم ده، ولی په حقیقي ډول قاری صاحب محترم په هره برخه کې دا سړی ناکام ده. قاری صاحب محترم د ملګرو نه به هم سوالونه جوابونه واخلو. اصلي د لایف خپرونې دا وخت ما غوښتل چې په 9 بجو باندې لایف راسم، هغه یو ساعت مخکې راغلی وم او تا هم راته غږ ونه کړ، خو به هر حال سوالونه اخلو. لایف هم نن ما نه ډېر غلطي دا اوسه ملګرو بخښنه غواړم، د موږ اکثر ملګري چې بهر ملکونو کې وي د هغوی دپاره موږ غواړو چې د شپې لږ ناوخته لایف راسو، خو ما یو ساعت زه غلط سولم، فکر مې نه و، شمک مې تورې اچولې دي.
دغه ملګری سوالونه به واخلو قاري صاحب، بس په مزه به جوابونه ورکوو انشاءالله. دغه سړي باید دغه د بطخې سینه ولس ته معلومه سي، اگر که ولس پېژندلی هغه خلکو چې ده ته بابا ویلې نن ورته شړونګا وایي، هغه د زرکلان دا وروستی دوه درې خبرې پاتې شوې، نور بیا دغه زیدي ورور د دې نه بیا پوښتنې اخلو. یوه خبره دا ده، ګورئ دا سړی په هیڅ برخه کې کامیاب نه و، نه په خارجي سیاست کې، نه په داخلي سیاست کې، نه په اقتصاد کې، نه د ملت په وحدت ساتلو کې، د اقوامو په منځ کې د وحدت په ساتلو کې، نه په حکومتدارۍ کې، نه په فساد ورکولو کې، نه د زورواکانو په کنټرول کې، په هیڅ برخه کې دا لاسته راوړنه نه لري. په خارجي سیاست کې لاسته راوړنه نه لري. د نړۍ په سطحه د کابل اداره په سخت حالت کې ده او سخته منزوي ده. ګاونډیان مشکل کې دي ورسره، ګاونډیان دا اداره نه غواړي، نړیواله ټولنه یې نه غواړي، او امریکایان په لانجه کې دي ورسره. امریکایان دغه سړی چې دغه اداره چې د امریکایان د دوی د فساد نه تنګ دي. او بله خبره ده چې په هیواد دننه په کور دننه دی په دې 5 کلونو کې په دې ونه توانېدو چې کابینه مکمله کړي، کابینه بشپړ کړي، تر اخره پورې وزیران قاري صاحب یو شي ته بل اشاره وکړو، ډېر املا ماتونکي ټکسونه یې ولګول. نو دغه ټکسونو چیرته لاړه؟ هغه مرجع باید معلومه سي. تجاران یې تباه کړه، کارخانې دي د په راتګ باندې سولې، ډېرې داسې کارخانې زه د اوس درته په د پلچرخي په ساحه کې ښیم د دل راتلو سره کارخانې ټولې بندې سولې، ځکه ده هغه ته ونه کتو، بس ټکسونه په ګمرکاتو باندې دومره لوړې تعرفې ولګولې چې تجاران یې 2 سپږمو ته راوستي. تجار ورته وایي چې ما نه خو ټکس اخلې، تعرفه دې 3 چنده لوړه کړله، ما ته خو یو څه سهولت راکه. هغه وانټیلیټرونه چې خلکو کومک کړی په هغه باندې په میلیونونو روپۍ ټکس لګولی، د 1 میلیون یا د 2 میلیونو امدادو په هغه تجار د تا مخکې ویلې چې 2 میلیونه یې په باندې ټکس لګولی. بالکل. بل مهمه خبره دا ده چې نرخونه دومره اسمان ته ختلي دی. په نن مرکه کې چې ما هغه کنټرول کړل، نرخونه مې کنټرول کړل. دومره سخت دا خلک دي ولس سترګو ته خاورې شیندي چې تاسې د خوست ولایت کې د نرخونو معلومات وکوئ چې نرخونه په څه رقم دي. خلک غرق شول د لوږې نه، خلک د نستۍ نه غرق کېږي. د نرخونو د هر شي نرخ د اسمان سره خبرې کوي. په کلدارو چې کوم نرخ هماغه نرخ په افغانۍ هم چلیږي، هماغه نرخ په افغانۍ هم چلیږي. دغسې په نوره برخه کې قومي مسایل یې رامنځته کړل. د تاجک، ازبک، هزاره او د پښتون دغه لانجې دا 5 کاله دا قومونه د وکنځل په د خپلو کنځل مارانو. کله به تاجکان کنځل، کله به ازبکان کنځل، کله به نور قومونه کنځل، په د خپلو کنځل مارانو دا خلک وکنځل 5 کاله. او بیا وروسته هغه د ائتلافونه یې ورسره وکول. تر ټولو شرموونکي د دوی د اوسنۍ معاملې نه وروسته د ارګ خیاطان هم ډېر ضیله دي. دوی هم د ولس سره د خبرو کولو مخ نه لري. اوس دوی هم ډېر ضیله شوي دي، ځکه چې خو نه لري څه. دوی پر هغه په آخري انتخاباتي کمپاینونو کې دا خبره په ډېر غرور به یې کوله چې نه بیا موږ ائتلافي حکومت نه جوړوو، بیا زه ګډ حکومت چا سره نه جوړوم. ودرېدو ګډ حکومت یې جوړ کړو، او داسې ګډ حکومت یې جوړ کړو چې عبدالله د هغې نه زیات واکمن ده. اوس په هغه حکومت کې دومره واکمن نه و لکه دی چې اوس دلته واکمن دی. څومره واک دی لري. دا وجه دا ده چې دا خلک دوی ته په ارګ کې پاتې کېدل مهم دي. دوی ته بل یو شی مهم نه ده، نه کومه سره کرښه لري، نه دریځ لري، نه موقف. تاسې د دې سره کرښې هم ولیدې چې زیړې شوې، یو پسې زیړېږي، نور به ډېر په دې کې نه ځو په دا سرو کرښو کې. همدومره بس ده. زیدي طالب صاحب تاسې مایک خلاص کړئ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ. قاری صاحب کی خیرت تھا. اللہ فضل ده. مبین صاحب کی خیرت تھا. اواز دې کمزوره ده وروره، مهرباني وکړه. مننه. سوال ته دې راشه. سوال مې دغه د سیستم ښځه و افغانستان. قاري صاحب یو ساعت دلته انتظار وکړه او آخر سوال یې دا ده نه بیا هغه یې څه کوي چې بیا دوی راجګېږي همدغه سکشویان د غرب فلبرایټان دغه لایف قطع کړي. دا وجه پوهېږي قاري صاحب چې وجه څه شی ده؟ صرف د دې لپاره دوی کنځلې کوي چې موږ دغه لایف ډیلیټ کړو،
دا لایف نه ختم نه چې ولس ته دې مونږ خبرې مبین ونه صاحب ګورئ رسي. زه یوه خبره تاسو ته وکړم، زه تا ته یوه خبره کوم، حوصله به نه بایلئ. شهاب لیوال صاحب تم دا نورو مبارزینو تم دا یوه خبره کوم. ګورئ د الله د رسول صلی الله علیه وسلم نه خو زه ورته عزتمن نه یو که نه، د الله د رسول صلی الله علیه وسلم نه خو زما ستا ناموس نه دی عزتمن که نه، زما ستا مور و پلار خو د هغې نه نه دی عزتمن، زما ستا کورنۍ خو د هغې نه نه دی عزتمنه که نه. د الله رسول صلی الله علیه وسلم ته د دوی پلرونو کنځلې کولې، د الله رسول صلی الله علیه وسلم ته د دوی پلرونو داسې سپکې سپورې ویلې، هغوی په مقابل کې کنځلې نه کولې. زه تاسو ته یوه عجیبه قصه بیان کړم. قرآن کې الله تعالی د هود علیه السلام د قوم قصه بیانوي. دا د پیغمبرانو د ګمراه امتیان چې وو دی به ټول دغه شانتي خلک وو، دوی به پیغمبرانو ته کنځلې کولې. قرآن کې الله تعالی فرمایي هود علیه السلام د خپل قوم چې انا لنراک فی صفاحة و انا لنظنک من الکاذبین، مونږ تا ویلو چې ته په صفاحت کې سفیه احمق ته وایي، بې عقل ته وایي، چې تا مونږ وینو چې ته په صفاحت کې مونږ تا په صفاحت کې وینو. خو هود علیه السلام ځواب څه و؟ هود علیه السلام دوی ته داسې نه ویل چې نه تاسې سفیهان یئ، تاسې زه په صفاحت کې وینم، نه، د دوی د کنځلو ځواب یې په کنځلو نه ورکولو. هود علیه السلام څه ورته وایي؟ هود علیه السلام ته وایي چې یا قوم لیس بی صفاحة ولکنی رسول من رب العالمین، ما باندې صفاحت نشته، زه خو سفیه نه یم. داسې نه ورته وایي چې نه تاسې سفیهان یئ، تاسې احمقان یئ، نه، موږ د کنځلو ځواب دوی ته په کنځلو نه ورکوو. کوي دی د الله د رسول صلی الله علیه وسلم د عزت نه خو زما عزت لوړ نه ده که نه، د الله د رسول صلی الله علیه وسلم د ناموس نه خو زما ناموس عزتمن نه ده که نه. نو چې هغې ته دوی کنځل کړي دي، دوی د پلارانو هغوی ته کنځل کړي دي، خو موږ ته دې کوي، هېڅ خبره نه ده. دا مبارزه ده په الله قسم چې دې مبارزې نه به تاسې موږ ونه ګرځوئ. نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته هغه راغلو، دغه ابو طالب راغی، د مکې قریش ورته راغلل، دته ورته وایي چې دا وراره ته دې ووایه چې موږ د خدایانو ته کنځل مه کوه، په مکه مکرمه کې چې کومه ښایسته جینۍ وي ټولې جینکیانې به راجمع کړو، هغه یوه ښایسته جینۍ تب کې خوښه که هغه به درکړو، څومره سره زر چې غواړې موږ به یې راټول کړو تا ته به یې درکړو، څومره وخان چې غواړې تا ته به یې درکړو، که خواري دې وي، که ښځه غواړې، که مال غواړې، که هر شی غواړې، خو یو کار وکوه چې موږ په خدایانو پسې مه غږېږه. نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته چې کله ابو طالب راغی دا خبره یې ته وکړه چې ای وراره ما قوم داسې وایي، ته لږه ګزاره وکوه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وفرمایل چې والله یا عمي، دا ګوره ډېر عجیب الفاظ دي، والله یا عمي فالله مې د قسم یې ترا لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري، که چېرته دوی زما په دې ښي لاس کې سپوږمۍ کېږدي، په چپ لاس کې میره سترګه کېږدي، خو بیا به هم زه د دې خپلې مبارزې نه وانه وړم تر هغې پورې تر څو چې زه یا په دې لار کې په شهادت نه وم رسېدلی او یا دغه مبارزه کامیابه شوې نه وي، تر هغې پورې به زه دوی سره لګیا وم. نو د الله د رسول صلی الله علیه وسلم هغه قسم مبین صاحب زه ورته هم دوی ته کوو، د الله په ذات مې قسم مې څو پورې چې ما کې ساه وي موږ به تاسې په خلاف دا مبارزه کوو په منطق او په دلیل، په سپکو سپورو نه، د موږ د خولې نه به سپکې سپورې وانه وروئ. په الله قسم که تاسې د موږ ناموس ته کنځل وکوئ، د موږ عزت ته کنځل وکوئ، د موږ هر څه تاسې وکنځئ، موږ به تاسې ته د کنځلو ځواب په کنځلو درنکړو، موږ به تاسې ته د کنځلو ځواب په منطق درکوو، په دلیل به یې درکوو، په نرمه به یې درکوو، په خوږه به یې درکوو. تاسو ته به بیا هم وایو چې موږ باندې صفاحت نشته. یا قوم لیس بی صفاحة ولکنی رسول من رب العالمین، د هود علیه السلام تعلیم دا و چې ما باندې صفاحت نشته. موږ هم تاسو ته وایو چې په خدای قسم موږ سفیهان نه یو، په خدای قسم موږ کمقلان نه یو، په خدای قسم د موږ ناموسونه عزتمند دي، په خدای قسم د موږ ناموسونه قدرمند دي. خو تاسو ته دا وایو چې په دې ملت رحم وکړئ، د دې غلامۍ نه لاس واخلئ، د دې ډالرو نه لاس واخلئ، په خپل ځان رحم وکړئ، په خپل اولاد رحم وکړئ. او د موږ مبارزه هغه د منطق مبارزه ده، نرمه مبارزه ده، د خوږې مبارزه ده. موږ تاسو ته سپکې سپورې نه وایو، موږ تاسو ته کنځل نه کوو، موږ تاسو ته بد نه وایو، موږ تاسو ته بیا هم دعوت درکوو چې راشئ تاسې به غولېدلي یئ، راشئ موږ سره خبرې وکوئ، موږ به تاسو ته قناعت درکوو. قسم زه درته خورم مبین صاحب که چېرته د دې کابل ادارې هغه سړی چې هغه فکري یو لوی ملحد هم ده، هغه د دې ملت په مخ کې د موږ سره وغږېږي، خبرې را سره وکوي. یو خو هغه خلک دي چې هغه
هغه الهي بدبختان دي، هغوی ته هدایت نه کیږي. خو که ده ته ما قناعت ورنکړو د دې خلکو په مخ کې په منطق او دلیل سره بیا زما ژبه را پرېږدي. خو د موږ مبارزه به هغه مبارزه وي باید چې هغه پیغمبري مبارزه ده، پیغمبري اخلاق دي. موسی علیه السلام، هارون علیه السلام چې و هغه چې کله فرعون ته ورغلل، فرعون ته الله تعالی ورته وایي فقولا له قولا لینا، دوی ته نرمه خبره وکړه. دلته علما وایي چې الله تعالی یې چې لعله یتذکر او یخشى، کیدای شي د نصیحت حاصل کړي یا وویریږي. اوس الله ته خو معلومه وکنه چې فرعون ازلی بدبخت هغه ته هدایت نه کیږي، الله ته معلومه و. خو بیا هم موسی علیه السلام او هارون علیه السلام ته الله تعالی یې چې ته نرمه خبره وکوه، فقولا له قولا لینا، نرمه خبره وکوه. ولې؟ لعله یتذکر او یخشى. دلته علما وایي چې د قول لین د نرمه خبرې اثر او نتیجه دا ده چې هغه مقابل لوري نصیحت قبلوي او ویره پکې راځي. دا د نرمه خبرې نتیجه ده. کني فرعون الله ته معلوم چې دا ازلی بدبخت ایمان نه راوړي، خو بیا موسی علیه السلام ته الله تعالی یې چې نرمه خبره وکوي، هلته به سخته خبره نه کوي، تیزه خبره به نه کوي. نو محترم ملګرو، موږ د خوانه به هر وخت تاسو ته نرمه خبره وي. ستاسو د کنزلو جواب به د موږ نه په کنزلو وانه وري، ستاسو د سپکو سپورو جواب به د موږ نه په سپکو سپورو وانه وري. حسین صاحب مهرباني وکړه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قاری محترم تاته مبین استاد تاته لویوال سے تاته سلام دی. وای خلک وایي چې پر دې دنیا جنت قتل نشته. زه چې د مبین په لاس کې دغه سپین بیرغ وینم، ماته پر دې دنیا جنت قتل دی. الله اکبر. قاری صاحب محترم، ډېر وخت کېږي چې ته لایفونه زه فالو کوم او وینم، نو د ما ډېر دا غټ ارمان و چې زه ورته تا سره وګورم او انشاءالله د نږدې نه به سره وګورم. الله دې ونه. قاری صاحب دلته ما نه یو څو سوالونه موږ نه کېږي په حیث د یو استاد که ته موږ ته جواب راکړې، نو ډېره زه تا نه سوال نشم کولی او نه درنه کوم. زموږ مشر ته زموږ محترم په حیث د یو استاد که ته موږ ته دې جواب راکړې نو ډېره مهرباني به دي. قاری صاحب اولین سوال ما دا ده چې دا کوم کسان چې موږ مدرسو ته توهین کوي، د موږ علماو ته توهین کوي او د مونږ دین ته توهین کوي، د مونږ غټو اشخاص ته توهین کوي، آیا شریعت کې مونږ ته دوی جواز ته مونږ دوی سره دا بحث وکړو یا مونږ دوی سره خبرې وکړو یا مونږ دوی سره په مذاکرات وکړو؟ آیا دا شریعت کې مونږ ته دا جواز ته د فاسقو خلکو سره مونږ دا بحث وکړو؟ او دویم جواب سوال مې دا د قاری صاحب چې مونږ کله امریکې سره دا تړون وکړو که نه، نو په قرآن کې خو دا راغلی چې څوک د امریکې سره یي هغه هم د هغو نه حساب دي. نو موږ نه ما نه د خپله شخصا دا سوال کېږي چې هغه هم د هغو نه حساب دي او دغه منافقین دغه مرتدین چې دوی سره یو ځای دي دغه خو هم د هغو په جمع کې دي، نو موږ ولې د دوی سره دا میل کړي دي ته نه؟ لکه موږ ورته د بوډاګیان نوم ایښی دا او هغه هلته امریکایان دي، دا خو ټول یو دي. که موږ تړون هم ورسره کړی وای ټول سره یو ځای تړون وای. او دغه سوال کا جواب را راکړي نو ډېره مهرباني به دي په حیث د یو استاد. حسین صاحب محترمه، د اول سوال خو الله دې ونازوي، الله دې تاسو ته اجر درکړي. اول سوال خو چې تاسو وویل چې دغه ملحدین دغه مدارسو ته اسلامي مقدساتو ته توهین کوونکي د دې خلکو سره موږ بحث ډېر پخوا بند کړی ده، ځکه قرآن کې الله تعالی خپل رسول د دې خلکو سره د خبرو نه منع کړی ده. قرآن کې الله تعالی فرمایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره انكم اذا مثلهم ان الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. صدق الله العظيم. الله تعالی چې په تاسو باندې په کتاب کې نازل شوی و ان اذا سمعتم آيات الله، کله چې تاسو واورئ آیات الله یکفر بها چې د الله په آیاتونو باندې کفر کیږي، ويستهزأ بها د الله په آیاتونو پسې مسخري کیږي، داسې یو مجلس کې تاسو حاضر شئ وای ورئ یو ځای کې، فلا تقعدوا معهم، د خلکو سره تاسو ما کینئ. ګوره الله رسول ترې منع شوی ده. په کوم مجلس کې چې د الله دین ته سپکاوی کیږي، د الله مقدساتو ته سپکاوی کیږي، هلته ناستی نه ده جایز. که ته د بحث په نیت کې نه عمل ته بحث نه ده جایز. دې وجې نه موږ د خپل ټول مبارزین د دوی لایفونو ته د ورتللو نه بند کړي وو.
اوس هم بند کړي دي، ټول مبارزین هم بند کړي دي. کوم خلک چې دوی ته لایفونو ته ورځي دا د موږ ملګري نه دي، هغه دوی خپل مسلکي کسان جوړ کړي دي، هغه ورځي. د موږ ملګری دوی ته بحث نه ورځي، موږ ټول ملګري منع دي. ولې؟ ځکه الله حکم ده چې دغه خلکو دغه توهین کوونکو چې زموږ مقدساتو ته توهین کوي، اسلامي شاعرو ته توهین کوي، دوی ته د دوی سره بحث نه ده جایز، د دوی سره مباحثه نه ده جایزه. الله خپل رسول منع کړی، نو موږ هم منع شوي. دا یوه خبره. دویمه خبره تاسې د تړون په اړه وکوله. ګوره یو خو د نورو ائمو په نیز باندې د کافر سره د مسلمان په ضد مرسته کول چې دا مکفر ده، دا سبب د کفر ده، په دې سره سړی د ایمان نه وځي او دا سړی مطلق کافر ده. چونکې احناف علما کرام چې د موږ تاسې اکابر هغه د تکفیر په مسله کې احتیاط کوي. دې وجې نه موږ تاسې علما، موږ تاسې قاضیان، مفتیان دغه خلکو ته کافر نه وایي، حتی کرزي ته هم کافر نه وایي، اشرف غني ته هم کافر نه وایي. دوی باندې د کفر حکم نه کوي. دا په دې وجه چې موږ تاسې احناف فقها چې دي هغه په تکفیر کې ډېر زیات احتیاط کوي، د کفر په حکم کې ډېر زیات احتیاط کوي. خو واجب القتل دي د ټولو ائمو په نیز، د ټولو ائمو په نیز دوی واجب القتل دي، د دوی مرګ روا ده، روا بل نه بلکې واجب ده. دوی باید ووژل شي، ځکه چې د کافر سره د مسلمان په خلاف مرسته کول، کافر د خپل مسلمان کور ته بیول، کافر ته د خپل مسلمان ورور جاسوسي کول، کافر د خپل مسلمان په کور خېژول، کافر سره د خپل مسلمان په کور د شپني عملیات کول، چاپې وهل، دا سبب د مرګ ده. دی که روژه نیسي، که دی لمونځ کوي، که دی هر څه کوي، دغه عمل سبب د دې ده چې دی باید ووژل شي. تاسې به لیدلي وي کله کله دغه ګوډاګیان دي ناست قرآن شریف سپارې په لاس کې نیولي وي، کله تلاوتونه کې، کله د جمعه تکسونه پورته کړي وي چې موږ مسلمانان یو لمونځونه کوو. وروره لمونځ نه، چې دا مکمل قرآن د په سر یخی وي بیا هم ته واجب القتل یې، ځکه ته د انګریز په صف کې ولاړې. علامه ابن تیمیه رحمت الله علیه لیکلي دي چې که زه تاسې ولیدم چې د کفارو په صف کې ولاړ یم، والمصحف علی رأسی، قرآن مې په سر یخی ده، فاقتلونی، ما قتل کوي. ما ته دا ما ګوره چې ما قرآن په سر یخی ده. که ما تاسې زه ولیدم چې د کافرو په صف کې ولاړ یم، قرآن مې په سر یخی ده، فاقتلونی، ما قتل کوي. دا به نه ګوره چې ما قرآن په سر یخی ده. دې خلکو ته دا ما ګوره چې دا په جماعت کې لمونځونه کوي، ځکه د دوی عمل د کفر ده، دوی د کفارو ملګري دي. کافر د مسلمان په کور خېژوي. تا سره خو ما په دې لانجه نه ده چې ته لمونځ نه کوې، زه خو تا په دې نه وژنم چې ته لمونځ نه کوې، په لمانځه خو ستا مرګ نه دروا چې ته لمونځ نه کوې، زه خو تا په دې نه وژنم چې ته جماعت ته نه ځې، زه خو تا په دې وژنم چې کافر دې ما کور ته مه راوله، د کافر ملګرتیا مه کوه، هغه کار پرېږده. زما او ستا لانجه خو په دې نه ده چې ته ما ته په ویډیوګانو په عکسونو کې ښیې چې هو زه لمونځ کوم، په جماعت کې ناست یم، تلاوت کوم، د ملي اردو عسکر تلاوت کوي، لمونځ کوي، روژه نیسي، دغه په جماعت کې ناست دي، سپارې ورسره دي. وروره په دې تا سره ما لانجه نه ده، په لمانځه ستا مرګ نه ده روا چې ته لمونځ نه کوې، په جماعت ته تګ ستا مرګ نه روا کېږي چې جماعت ته نه ځې، په تلاوت نه کولو ستا مرګ نه روا کېږي چې ته تلاوت نه کوې. ته دا شیان ما ته مه ښیه. هغه شی چې ستا مرګ پرې روا ده، هغه د کافر ملګرتیا ده، کافر د خپل افغان په کور خېژول دي، هغه کار پرېږده، هغه مه کوه، هغه ستا د مرګ سبب ده. په هغې وجه ته واجب القتل یې، په هغې وجه ستا مرګ فرض ده چې باید ته ووژل شي، هغه کار پرېږده. دغه امریکایي ګوډاګیان یا پخوا د روسانو ملګري چې وو کمونستان، نجیب به هغه ودرېدو، په سټیج به ودرېدو، آیتونه به یې ویل به چې زه مسلمان یم او دغه اشرار ما کافروي، دوی ما په زوره کافروي، زه کلمه وایم دغه د مسلمان یم. وروره ته چا کافر کړی یې؟ کافر بحث پرېږده، ته د کافر عمل دې شروع کړی ده. تا زه په دې نه وژنم چې ته لمونځ نه کوې، تا زه په دې نه وژنم چې ته جماعت ته نه ځې، تا زه په دې نه وژنم چې ته په سټیج آیتونه نه وایې، تا زه په دې وژنم چې سور کافر دې ما په کور راخېژوي، سور کافر ته ما نسې، سور کافر ته ما تړې، د سور کافر دپاره په ما شپني عملیات کوي، دا سور کافر ته د ما د کور جاسوسي کوي، په دې دې وژنم، په دې واجب القتل، په دې راشه بحث را سره وکړو. دوی سره چې کله دغه د کابل ادارې ملایانو سره د بحث شي، دوی په بحث کې د دې ځای نه ډېر لرې لرې تښتي. کله چې دې ځای ته ورته راشي، دی ټوپ وهي بلې خواته منډه وهي. موږ چې څومره مبین صاحب تاسو ته به یاد وي څومره چې موږ د دې خلکو سره بحثونه کړي دي، دوی د ملایانو سره دغه ټکي ته چې کله ته دی راولې دی منډه وهي، تښتي.
کله په دې درته لګیا وي چې د اسلامي دا دولت اسلامي دا دلته مسلمانان دي دلته خلک منځونه کوي دلته خلک روژې نیسي وروره خو دې کې خو ما ورته اختلاف نشته په لمونځ نه کولو په روژه نه نیولو په جومات ته نه تللو خو د چا مرګ نه روا کېږي خو دې خو ما ورته لانجه نه دی زما وستا چې په کوم شي کې لانجه ده راځه په هغې راسره وغږېږه کافر د مسلمان په خاوره کې د توپ او ټانک سره اوسېدی شي که نه شي اوسېدی کافر د مسلمان په خاوره کې د تورې او نیزې سره اوسېدی شي که نه شي اوسېدی راځه په دې وغږېږه که په کوم کتاب کې پیدا کړل خو موږ ته یې هم راوړی موږ به یې هم وکیسو موږ به یې ومنو در سره خبره به خلاصه شي ډېره لنډه دوی دغې نقطې ته نه درځي در سره دوی سره چې ته کله بحث کوي دوی به ټوپ کوي بلې خواته به منډه وهي بل خواته به دی تښتي نو دغه بحث په دې ځای کې دا د ورور ځواب رانه اوږد شو مطلب مې دا ده چې دغه خلک چې دي کافر نه دي موږ احناف کافر نه بولو خو واجب القتل بولو او واجب القتل په دې بولو چې دوی د کافرو ملګري دي د کفارو سره عملا ولاړ دي او دلته یو بل اغمزه وایم یو مهمه نقطه بل هم وایم دوی وایي چې موږ کلمه وایو دا کلمه ویل یوازې په اسلام کې دا محقنه حاقنه د دم نه ده دا یوازې ساتونکي د وینې نه ده چې ته کلمه وایې نو تا وینه به ساتل کېږي یو سړی به کلمه وایي هلته یې موږ سنګساروو په کاڼو یې ولو مړ کوو یو سړی کلمه وایي هلته دی موږ قصاص کوو مړ کوو د اسلام تاریخ وګورئ ابوبکر صدیق رضی الله عنه په دور خلافت کې هغه خلک چې زکات یې نه ورکولو مانع الزکات وو د هغوی په خلاف ابوبکر صدیق رضی الله عنه د ټولو صحابو په اجماع جهاد اعلان شو هغه خلکو کلمه م ویله لمونځ م کولو حج م کولو روژه م نیوه نبی کریم صلی الله علیه وسلم پر رسالت ایمان وو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د زمانې سره نږدې خلک وو ګورئ د الله د رسول د زمانې سره نږدې خلک وو خو یو شی نه منلو چې زکات نه ورکولو یو حکم کلمه یې ویله ابوبکر صدیق رضی الله عنه جهاد ورسره اعلان کړ تر هغې پورې یې ووژل تر څو پورې چې د زکات فرضیت یې ومنلو ابوبکر صدیق رضی الله عنه اعلان وکړ والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه لرسول الله صلی الله علیه وسلم لقاتلتهم علیه په الله قسم هغه پړی چې وخت ته اچولی وي عقال هغه پړي ته وایي چې وخت ته اچولی وي ابوبکر صدیق رضی الله عنه ورته وویل چې وخان به م راولي هغه وخت کې چې کوم پړی وي چې هغه پړی ترې خلاص کړي په الله قسم تر هغې پورې به جهاد ورسره کوم د وخت په یوه پړې ګورئ وخت په یوه پړې به هم زه د سره جهاد کوم لمونځ م کولو روژه م نیوله حج م کولو کلمه م ویله جومات ته م تلو ابوبکر صدیق جهاد م سره کولو دا خو ګورئ دلیل دا ډېره غلط منطق ده چې زه کلمه وایم ته ولې ما وژنې زه کلمه وایم دوی یو فلم هم په دې اړه جوړ کړی ده زه کلمه وایم ما ولې وژنې وروره کلمه وایې د کافر سره په څنګ کې ولاړ یې کافر دې ما په کور راخېژوي د کافر دې ما په کور مه راخېژوه نه دې وژنم ما څه کار ده چې زه تا وژنم محمد آصف رفیق صاحب مهرباني وکړئ سلامونه او نیکې هیلې ډېرې د ورونو ته مبین صاحب ته انجینیر صاحب ته تاسې قاري صاحب محترم ته او وردک ورور ته دا بل ورور چې راغلی دی ګیر ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو ورونه خدای دې وکړي جوړ روغ او تیار اوسئ مخکې دغه یو بې تربیه سړی راغلی و ښکنځلې یې وکړئ دا رقم خلک متاسفانه زموږ په ټولنه کې ډېر شته یعنی دا اصلا د دې د حرکت زه وشرمېدلم ډېر یو رذیل حرکت یې ښکاره کړي خپل د ځانه ورونه زه اصلا راسم ستاسې دغه نن موضوع ته دا نن موضوع تاسې ګورئ دغه د کارمل په وخت کې د جنرال د ګراموف د روسي جنرال چې و هغه خپل په کتاب کې لیکلی دی چې وخت روسان افغانانو کورونه بمبار کړي و په هغه بمبار کې تر 200 کسان وژل شوي وو دوی د بیرې د شرمه کارمل ته ورغلي و کارمل ته یې ویله چې زموږ د عسکرو څخه دغسې یو اشتباه وسو هغه کارمل دغه کار یې بیخي ومنئ څه شی کوي کارمل ورته ویل چې نه دا کار تاسې نه دی کړی دا زموږ عسکر کړی دی او هغه څه شي وو افغانان نه وو هغه ګرده یعنی په هغه وخت کې هغه مجاهدین چې وو دوی هغه خپل مخالفین یې یادول چې دا کس یعنی هلته دی خپله وایي چې دی دونه یو کښته کمظرفه سړی و چې خپل د خلکو د وژلو څخه حتی دی ندامت نه ښکاره کوي بېګناه خلک چې ووژل سي ندامت نه ښکاره کوي دی غني راسي هغسې یو بې فطرته انسان دی خو اصلا د افغان ویل غلط کار دی زما په اساس سره په دې چې دی خپله د امریکا سره راغلی دی او دی مطلق یو امریکایي دی مطلق یو امریکایي دی دی روزل شوی په آیسای کې په سی آی ای کې روزل شوی یو سړی دی د خپله خانمه تاسې ورته وګورئ هغه مېرمنه یې چیش دی یهودي ده
چې د هغه د مور یهودي دی د یهودانو په اساس سره د هغه یهود کیږي چې د هیڅ نوع احساس د افغانستان سره نه رسي. ولې زما خبره نن په دې کې دی، زما سوال هم په دې کې دی، قاري صاحب محترم او انجینر صاحب ته جواب راکړي که مبین صاحب ورور جواب راکړي. زما سوال په دې کې دی، ګوري وخت چې غني قدرت ته ورسېدی د قدرت پر رسیدو سره د یو شی کوشش وکړي چې د افغانستان قومونو په منځ کې سره جګړه شروع کړي، تعصبونه راپورته کوي، قومي تعصبونه راپورته کوي، ژبني تعصبونه راپورته کوي او ورځ تر بلې امنیتي وضعیت خراب شو. تر هغه سربیره تاسو ورته وګورئ چې د فساد کچه آخري سرحد ته لوړه شو، یعنی تر دې سرحده د فساد کچه لوړه شو. تاسو وګورئ چې په دې بې شرمي سره د نن فساد کوي، حتی د مریضان دپاره چې مواد راوستل کیږي هغه د بل چا د خواڅه کیږي، هغه خپل د جیبې رانیسي خلکو دپاره، هغه هم د کابینه غلا کوي وړي او دی په خبر دی په ګردشالي باندې. تاسې نن وګورئ د خانومي خپلوان د افغانستان بانک رئیس په توګه تعیین شوی دی، هغه د خانومي یو نفر دی، د لبنان سره هغه دی چې هیڅ ډول افغانیت نه لري په هیڅ وجه، خپل هم امریکایي دی، په امریکایي کې ژوند کړی، د امریکا سره راوستی دی، د افغانستان بانک رئیس یې ځینې جوړ کړی دی. زما موضوع دلته غواړم چې دلته راسمه، لکه چې امریکایان په دغه اخر دوره کې چې د عراق راوتی، د عراق ډېر بد وضعیت یې ور خراب کړي، امنیتي حالت یې ډېر ورته خراب کړي. آیا تاسې دغه موضوع ته متوجه یاست چې دی وضعیت تر بد خرابولو مخ ته ځي؟ تاسې وګورئ سوله د امارت د خواسته سوله اعلان شو، د سولې د مخنیوي دپاره، دغه سولې مخنیوي دپاره د هر شی چې د لاسه راغی هغه کار یې وکړي. تر نن ورځه پرې بندیانې زندورې دی، د بندیانو ایله کول ته هره ورځ زندول ورته راولي. دا زه چې وینم د ده ګرده عملونه، ګرده حرکتونه پلان شوي حرکتونه دي. د دې وضعیت دی په یو شي کې غواړي چې کار وکړي، هغه د افغانستان حالت و بدتر خواته یوسي، چې خدای نه کوي چې د امارت د راتللو سره وضعیت خراب نشي. تاسې دا څه آمادګي ورته نیولې دی؟ ډېر مننه. الله مو عزت وکړه. محمد محترم ډېرې مهمه نکتې تاسې وویلې. ګورئ د یوه خبره به زه هم یادونه وکړم، هغه د عبدالشکور د ادرس په نوم یو کس و د کرزي په اداره کې، که تاسو ته یاد شي دوی د بګرام دپاره د بګرام د زندانیانو د دوسیو د څېړلو مسؤل ټاکلی و. هغه وخت چې بګرام دوی ته انتقالېدو، کرزي عبدالشکور د ادرس هغه ټاکلی و مسؤله. بیا عبدالشکور د ادرس په یوه ګردي میز کې وایي چې کله چې اشرف غني واک ته راغی دی، خو هغې وخته پورې په هغه اداره کې و، وایي چې اشرف غني یو فرمان صادر کړو، په هغه فرمان کې یو څو مادې وي. یوه ماده دا وه چې کله د یو بندي د حبس موده پوره شي، خو بیا هم د ده په اړه اندېښنه موجوده وي، دا بندي به نه خلاصېږي. کله چې د یوه بندي په اړه ټول اړوند ارګانونه ثبوت او اسناد پیدا نه کړي، خو بیا هم د ده په اړه شک وي، دا بندي به هم نه خلاصېږي. کله چې یو بندي ټولو محکمو بري کړو، 3 واړو محکمو بري کړو، بیا هم ملاحظات وو، بیا هم دا بندي نه خلاصېږي. هغه د ادرس وایي چې ما ورته وویل چې دا د دنیا په کوم قانون کې، په کوم قضایي قانون کې، دا وایي هغه تاسو به ویډیو اورېدلی چې دنیا په هېڅ قضایي قانون کې دا ماده نشته چې یو سړی د 3 محکمو بري کړی وي او ته دې په زندان کې ساتي. بیا ولې دا 3 محکمې بري کوي؟ دغه سړي په خپله تېره دوره کې د زندانیانو سره سخت ظلم کړی دی او په ټوله دوره کې د یو فرمان هم سیاسي بندي ته نه ده ورکړی، یو بندي هم د فرمان نه ده خلاص شوی په دا ټوله دوره کې. دا ټولو افغانانو ته معلومه ده، موږ ته معلومه ده، د په ټوله دوره کې یو بندي هم سیاسي بندي د په فرمان نه ده خوشی شوی. تر دې پورې چې مذاکرات الحمدلله هغه د امریکایانو سره کامیاب شول، بندیان را خلاصېدل شروع شول، بندیانو خلاصېدل پیل شول تر اوسه پورې. سلام ناصري صاحب، دغه موضوع د لاندې لیکل شوی د مهرباني وکړه ډېر په سپین سترګۍ باندې د امریکایانو له دفاع خبرې وکړي چې تلفات کم شوي دي، موږ له برکاته وایي. شړونګا بابا وایي سلامونه او نیکی هیله. مبین صاحب تاسو ته، قاری صاحب ته سپیشل سلامونه، انجینر صاحب د لایو ټولو اوریدونکو او لیدونکو ته. وعلیکم السلام. قاری صاحب زه خو اول وایم چې حکومت که هر ښکیل د جنګ د ښکیله غاړه سه هرې وایي، هغه حکومت خو تاسو ته ښه پته ده ګوډاګی ده، غلام ده، هغوی خو د چا له خبرې نسي تېرېدلی.
د هغوی د سترګو خار خو به جوړېږو دغه ملک به په څه طریقه هم جوړوو له کومو تبلیغاتو باید داسې لاس واخلو که وایې چې یاره هغه د چا لاس خو چې دې خبرو ته به نه ځو دا لرې که دا ډېرې زړې خبرې دي قاري صاحب له دې نه وروسته باید داسې دا ملک جوړ کړو که رارب کې راولو که هر لور ته نه ده که نه یو انسان وژل کېږي یا شهید کېږي یا تاسې په اصطلاح مردارېږي یو افغانه مور پرې ژاړي په هغه نه امریکایي مور ژاړي که امریکایي مور ژاړي هغه د زر ځلې وژاړي هغه خپل امریکایي مردار یې دلته رالیږلی نه پاکستانی پرې ژاړي نه بنګلادیشی پرې ژاړي یو هم نه پرې ژاړي همدغه وایو که نه چې هغه وایي 50,000 افغان سرتیري وژل شوي په 3 میاشتو کې او امریکایانو تلفات کم شوي دا تاسو په هر کې کېنولی د بابا هم ورته ویلي مبین صاحب ته پرېږدئ مبین صاحب دی د سوال مکمل دی زه دغه وایم قاري صاحب چې باید له دغه ویناونه دا داسې نن کړې ده له دغسې ویناونه موږ الحمدلله سولې ته نږدې سوي باید داسې له دغسې منفي ویناونه مکملا لاس واخلو هېڅوک یې ونه کړي که ته یې که هغه یې زه ګوره مبین صاحب تا د ما سکرین شاټ ښکاره که زه خپل الحمدلله شخصي کاروبار لرم زه به تا ته په لایف کې د 11 دولتو خلک وغږوم زه به لایف له خپلې پاڼې نه راسم چې هغه به په مختلفو ژبو خبرو کې خو د ما به الحمدلله شخصي کاروبار یې زه ګوره یې چا ګوډاګی نه یم خپلو مټو ګټلې ده یې چا له کاله نه ماته نه راځي خو زه دغه وایم چې خدای مخکینی بیکګراونډ ما سره شته ناصري صاحب مخکې له دې سته شخصي کاروبارو کې بیکګراونډ شته ما سره مهرباني وکړه مبین صاحب زما بله غږ مې درځي مخکې له دې چې ته شخصي کاروبار مونږ ته شو کې بیکګراونډ شته خو د هر افغان د افغانستان د ټولو کور ده څه مشکل نشته مهرباني وکړه خیر سي جنرال صاحب بله غږ دې شته قاري صاحب غږ دې شته قاري صاحب نصیري وروره ستاسې دا پوښتنه ما وانه اورېده په لنډو که راته ووایئ په لنډو دا پوښتنه ووایئ تاسې پوښتنه ما وانه اورېده زه دغه وایم چې دغه نن رئیس جمهور صاحب یا ګوډاګي یا دغه خامسري څه ویناسې کړې دې ته منفي نظریات وایي باید چې له دغه ویناو او له دغه خبرو که ته یې که هغه یې کار څوکي لاس دې واخلي صحیح ده موږ او تاسې له دې نه وروسته باید که هره ډله یې ملک په آبادۍ کې کار وکړو ملک څه رقم جوړېږي څه رقم قراري راځي له جنګه څنګه باید چې هر منافق ملحد نصیري صاحب غږ مې لرې بله غږ دې شته قاري صاحب قاري صاحب ستا غږ شته مهرباني وکړه اوس قطع سو قاري صاحب نصیري موږ خو موږ تاسې تم افغانې زم افغانې موږ زه تا نه یوه پوښتنه کوم د افغانستان نه باید امریکایان ووځي او که پاتې شي په افغانستان کې سکان دي هغه نه غواړي چې امریکا پاتې شي افغانستان څومره یو ملت هغه نه غواړي چې امریکایان پاتې شي نه غواړو ها نصیري صاحب مننه ژوندی دې وي ته یې نه غواړې زه یې هم نه غواړم انجینر صاحب هم نه غواړي مبین صاحب هم نه غواړي شهاب لیوال هم نه غواړي ټول افغانان یې نه غواړي ولې دغه سړی زی په نړیوالو کنفرانسونو کې همدې ته اوس هم لګیا د لابي کوي چې افغانستان امریکایان ونه وځي دا نن مرکه کې ده ویلي دي چې امریکایان باید د افغانستان نه ونه وځي د افغانستان نه ووتل دا به د دوی لویه اشتباه وي نه دومره نقصان دا د الفاظ دي چې دومره نقصان به افغانستان ته وانه وړي لکه په خپله چې امریکا ته به واوړي اوس هم دا سړی لګیا ده د ده دغه ټامیان لګیا دي همدې دپاره لابي کوي په امریکا کې چې امریکایان باید ونه وځي نو څنګه دا خبرې باید موږ تاسې منعکسې نه کړو ولې باید دا خبرې راپورته نه کړو د خپل ملت ته چې ولې دا سړی د امریکایانو په لمن پسې کوړای ده ولې دا سړی دغسې هم نه پرېږدي چې امریکایان د دې خاورې نه ووځي د دې نه خو هغه ډاکټر نجیب هم خو چې کله پوه شي چې روسان وځي نو دغه هغه خې شروع کړي دغه باړې خې شروع کړي چې روسان زه وباسم دا خو دومره درس عبرت هم نه حاصلوي چې هغه د امریکایان روان دي اوس خو په د اخر وخت کې دومره یو څه ووایه چې بس امریکایان دي نو ګوره اساسي خبره دا ده چې د امریکایان د افغانستان نه باید ووځي
ټول افغانان دا غوښتنه لري. یوازې دغه ټامیان فل برایټان چې کانه راغلي دي دغه خلک اوس هم لابي کوي، اوس هم دا مرکې دوی د همدې دپاره کوي. دا د ده مرکه د سر نه تر اخره پورې وګورئ. د مرکه کې فوکس په دې خبره شوی ده چې باید امریکایان د افغانستان نه ونه وځي. امریکایان باید یوازې موږ پرېږدي که افغانستان امریکایان وځي دومره ضرر به موږ ته ونه رسېږي که پخپله چې امریکا ته به ورسېږي. ولې په دې خبره موږ باید بحث وکړو. موږ تاسو افغانان غږ پورته کړو چې ور ورته ولې د امریکایانو په لمن پسې همداسې ګوړایي، ولې د امریکایانو پسې دغسې خاښ یې چې امریکایان نه پرېږدي. خو پرېږده چې امریکایان د دې هېواد نه ووځي، موږ تاسو افغانان به خپله سره جوړ شو. بېشک قاري صاحب ډېره صحیح خبر دی وکړه، ډېرې ښکلې خبرې دی وکړې. قاري صاحب باید داسې هره ډله همدغسې چې کومې وکړي منفي کاري باید داسې دغسې د ټولو افغانانو ته ښکاره سي. نه غواړو امریکایان. زه پخپله درته وایم قاري صاحب ګوره زه ازبک سره غږېدلی یم، تاجک سره، زه ازاره سره، زه پشتوي سره، پښتون سره، یعنې تقریبا شپږ اته نسله قسمه یا ډیزاینه قومو سره غږېدلی یم. دغه یو هم امریکا نه غواړي. نو دا یې چې غواړي نو دا خو بیا خبره ده قاري صاحب. دا کوم خلک دي هېڅ څوک هم نه غواړي. افغانان څه غواړي قاري صاحب؟ افغانان ډېر سره ما ډېر لکه لاین د ورسره لکه د هر څه د ستا لایف کې خلکو نو انشاءالله زما مخه ډېره یې ورسره. ټول افغانان یوازینی شی چې غواړي قاري صاحب صلح غواړي، ارامي غواړي، جنګ نور نه غواړي څوک. که هر څوک د جنګ شوقي هغه د خپل هغه او خدای او هغه اول محکم یې. خو قسم دې پر د قاري صاحب حق را باندې دی ټول افغانان صرف د صلح आवाज قطع شو. ناصري صاحب आवाज قطع شو. قاری صاحب ناصري صاحب خبره هم دا وي امریکایان نه غواړي. ناصري صاحب ګوره دا خو ډېر موږ تاسې زه بار بار په دې لایفونو کې دا خبره کوم چې موږ تاسې منځ کې مشترکات ډېر دي. راځئ چې په هغه مشترکاتو وغږېږو. ته وایې چې امریکایان دې ووځي، زه هم وایم چې امریکایان دې ووځي. راځئ په دې وغږېږو. دغه خو یوه خبره زه تا سره موافق نه یم. ته وایې چې ټول افغانان یې نه غواړي. نه دا خبرې کې زه موافق نه یم ملګريه. زه یې نه غواړم، ته یې نه غواړې. دلته هغه خلک امریکایان دوی نه غواړي چې امریکایان د دې ځای نه ووځي چې هغې په جګړه کې ګټه ده. دغه ټامیان چې د امریکا د اروپا نه راغلي دي، نه یې پلار دلته ده، نه یې مور دلته، نه یې اولاد او ښځه دلته دي، نه یې کور دلته ده. امریکایان ووځي. ناصري صاحب مایک کې د ستونزه ناصري صاحب مایک کې د ستونزه ده، بیا به در واخلو. اواز دې صحیح نه ده. قاری صاحب راشي له خیره سره دغه پرې به زه څو خبرې وکړم. د غلام جانکیري حضرت اشرف غني صاحب چې زه ورته اشرف غني وایم، موضوع نن په ده باندې ده او د ده هغه کړنې ټول ملت ته باید معلومې سي او ډېرو ته معلومې هم دي چې ده اولین چې دی راغی افغانستان ته نو ده کوشش وکړ چې د مسلمانانو نه سلا ټوله کړي او د ډایاګ موسسې ته چې هغه یو امریکایي موسسه وه هغې ته وسپاري. مسلمانان بې سلا کړي او کفار د هغوی په سلا باندې ماړه کړي. دویمه موضوع دا وه چې دی کله هغه ته راغی او دی پاچا سو د جان کیري په هغه باندې په مصلحت باندې او د جان کیري په امر باندې، ځکه ده خو ډېرې چغې ورسې زه بیا وګټم خو یې نه ګټله. بیا یې اولین کار دا وکړه چې هغوی سره داسې پروتوکول امضا کړه که چېرته امریکایان څومره افغانان ووژني نو د امریکایان به هېڅ مسؤلیت نه لري او که امریکایان غواړي چې ټول عمر دلته واوسېږي نو هم دا به اوسېدلی سي. ځکه اوس فعلا دوی ته د کابل اداره ویل کېږي. حکومت ځکه نو شو ویلی چې هغه کم کارونه چې د کړي دي هغه د موږ دپاره بې تاوان دي. او بل کار دا وکړه چې د دغه مزای قوم د ده پسې ټول ودرېده او دی د هغه لنډغرو نه راخلاص کړ او د ده
سره ډیره کومکونه وکړه خو د هغوی سره دغه نامردي وکړله چې هغوی ورغلل ورته ویل چې احمدزی صاحب د ورته اسمان د احمدزي نوم لرې کوي او درېیمه ورځ باندې د اعلان وکړ چې زه احمدزی نه یم نو دا د خپل قوم سره د جفا وه هغه خلکو ډېر په مینه ورسره هغه وکړه کومک وکړه بیا یې دا اوس وختونو کې یو ښځه د حوا عالم په نوم باندې ده په سر ودرېدله او دی د 50.4 یا 4 باندې کامیاب کړ دا خو معلومه خبر ده چې دا دروغ خبرې وې د کامیابي نه وه خو هغه ښځې ورباندې غیرت وکړ او د هغه ښځه اخر دې ته مجبوره شوه ویلې چې زه د یو ښځې په نوم باندې شرمېږم چې په اشرف غني باندې مې غیرت کړی ده ځکه د بیا هغه خپل چغې هغه خلکو نه چې ووټ اخیستی و چې نه یې منم 50 نه منم بیا ګډ حکومت نه منم اخر کې بیا مجبور سو او 50 کې ومنل د ده اصلي مقصد دا ده دی بیچاره خو سپینګیری ده هغه د کور له خوا نه دی مجبور ده ځکه چې دا پیسې ټولې لبنان ته روانې دي او د بانک رئیسان هم هغوی دي تجاران هم هغوی دي هغه مجبور کړی دلته یې کېنولی ده تلی نه شي بېرته کنه دی به پخوا تښتېدلی و نو دغه سړي باندې غیرت مه کوئ دا ولا که یا مفکر وي یا ولا که انسانیت لري یا ولا که اسلامیت لري یو سړی چې خپله لور او زوی نشي مسلمانولی یو سړی چې خپله د کور میرمن نشي مسلمانولی هغه په میډیا کې وایي چې هم زه مسلمانه یم هم زه کافره یم هم زه یهودی یم هم زه نصرانی یم یو سړی چې خپلې کوروا دانې ته نشي ویلی ته ولې مسلمانېږې نه څنګه به دی یو افغانستان غوندې یو اسلامي ملک یو اسلامي ملت چې 9 کې افغانان مسلمانان دي ته به څنګه په هغوی کې باندې حکومت کوې ته چې په خپله کور کې د اسلامي حکومت غږ نشي جګولی ته چې خپل کور کې خپل کډې ته نشي ویلی ته مسلمانه سه ته کوم ځای مفکر دې ته ویل کېږي نو دا سړي باندې ټول افغانانو مونږ غږ کوو چې دا سړي باندې اعتبار مه کوئ دغه ټول خلک وشرمول دا سړی شرمېدلی ده دغه نور پرېږدئ دی د امریکایانو غلام ده دی د امریکایانو امنیت په افغانانو ساتي موږ په خپل کور کې په غم اخته یو موږ په کور کې ډوډۍ نه لرو دی را باندې امریکا امنیت ساتي امریکایان پوهېږي خپل امنیت یې پوهېږي موږ ولې هلاکئ نو صاحب لیوال صاحب مهرباني وکړه که مایک د خلاص کا د پاره کې خپل نظر ورکړه د اشپز غني کاکا السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ جنرال صاحب محترم تاسو ته انجینر صاحب او نورو لیدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم او موضوع خو ډېره دلچسپه او دغه موضوع ده ګواکې دا چې اشرف غني هغه څېره هغه منحوسه څېره چې یقینا د ده په دوره کې ډېرې قربانۍ افغانانو ورکړي هغه غولېدلو افغانانو هغه ځوانانو چې د 10,000 افغانۍ لپاره دوی یو غولېدل یا د خپله ځوانۍ هغه دین دنیا د امریکا او د امریکا د منافعو لپاره قربان کړه یقینا دا د موږ د افغانانو سره لویه جفا ده خو ای کاش چې د موږ ځوانان پوهېدلی چې د چا لپاره قربانۍ ورکړي او ولې قربانۍ ورکوي خو متاسفانه چې موږ نن داسې یو میډیایي جګړه کې بند پاتې یو داسې یو دښمن سره مخامخ یو چې هغوی نه شرم لري نه حیا لري او نه د غیرت په نامه څه پېژني هغه دښمن چې څومره قوي او څومره ښکرور سړي ته خوند کوي خو د بې غیرته دښمن سره او بزدله دښمن سره بې عفته بې ناموسه دښمن سره سړی مقابلېږي نو هغه سره جګړه ډېره سخته کېږي ګوره اشرف غني لنډو ټکو کې ویلې که نه چې موږ د ما په دورې کې امریکایانو ته یا عموما نه یو امریکایانو ته عموما اشغالګرو ته 53 ملکونه چې دوی متحدین دي افغانستان کې د افغانستان د اشغال او د افغانانو د وینې تویولو لپاره راغلي د دوی وینه تویول د دوی وزنه کمه سوې ده کچه ډېره 0 ته راکښته سوې دا ډېر غټ پیغام له ځان سره لري هغه پیغام دا ده چې یعنې تاسې خپل اشغال ته ادامه ورکئ د ما په دوران کې تاسې وژل سوي نه هستئ که تاسې ما حمایت کړئ 15 کاله نورم زه په دې څوکۍ ناست اوسېږم او تاسې دلته اوسېږئ زه کوشش کوم چې دغه د افغانانو وزنه زیاته کړم افغانان که څومره وژل کېږي که افغان عسکري که اردوي که اربکیان دي که نور بلا و بترې دي دوی د وژل کېږي د دوی بلا ورپسې د دوی د کورنۍ د دوی د بچیانو دوی هېڅ ارزښت نه لري خو زه تضمین کوم چې د دوی د سر په بیه به د تاسې محافظت کوم او تاسې به دلته افغانستان کې د خپل اهداف هم لاسته راوړئ چې الحمدلله لاسه خو یې رانه وړل تاسې به د خپل اهداف لاسته راوړئ او زه به 15 کاله نور دلته حکومت وکړم خو لیوال صاحب د شړونګا شاټاسري مفکر او امریکایي غلام
دوه ورځې مخکې د دوی ویاندویانو رسنیو ته ویل چې په دې یوه هفته کې تر ټولو زیات افغان سرتیري مردار شوي دي او دوی زیالته وایي امریکایان نه دي مړه سوي او خانه دې خرابه سه ته په دې خفه سه چې امریکایان نه مړه کېږي د تا دغه شړنګا او بړنګا بې سامانه اساکر مړه کېږي مهرباني جنرال صاحب محترم زه دغه افغان سرتیرو ته چې یقینا په دوی زه دردېږم ټول افغانان پرې دردېږي زه دوی ته لنډ پیغام لرم ګورئ تاسې قربانۍ ورکوئ تاسې قربانۍ 10,000 افغانۍ لپاره قربانۍ ورکوئ خو تاسې د خپل په بچیانو خو رحم وکئ څومره ظالمه یې تاسې موږ د تاسې ویره نه لرو موږ د تاسې د جګړې د تاسې د وژنو د تاسې د اسیرولو د تاسې په لاس د موږ د شهادت د موږ د زخمي کولو هېڅ ویره نه لرو موږ د تاسې خپل بچیانو د تاسې په میندو د تاسې په ښځو باندې یقینا زړه سوځي ولې دومره ظلم کوئ ولې دومره ظالمه یئ تاسې په ځان ظلم کوئ تاسې داسې یو ګنجي لپاره داسې یو ګلټیاتوري لوبه کې ګیر یئ چې هم سر مو ورکې تللی هم ناموس مو ورکې تللی هم هیواد مو ورکې تللی بیا هم ورمنډوئ دغه 10,000 افغانۍ ګورئ زه یو ګاډي راواخلئ لاس ګاډي باندې کار وکئ تیږې ماتې کوئ زه کراچیوانۍ وکئ زه یو دکاندارۍ وکئ بالاخره بوټ پالش کوئ یو کار بل وکئ خو 10,000 افغانۍ لپاره حداقل د خپله سیوری خو د خپل کورنۍ نه مه کموئ تاسې چا لپاره قربانۍ ورکوئ ګوره دا د نړۍ په سطحه میډیا کې غږېږي نړیوالو ته ښیي چې ما د افغانانو په سر د اشغالګرو حمایت کړی نو دا د اشغالګرو نازواني ده چې دوی مال ته پرېږدي د موږ نظام پرېږدي دلته افغانان بیرته یو خپلواک حکومت خاوندان کېږي او دلته د غرب هغه غوښتنې د غرب لاسته راوړنې له منځه دي دلته ډیموکراسي له منځه دي دلته ازادي بیان له منځه دي دلته حقوق ښځې له منځه دي دلته این و آن هغه دروغجنې ادعاګانې زه دغه افغانانو ته وایم ولې دومره ظالمه یئ موږ درته وایو چې راځئ ټول متحدانه د اشغال په مقابل کې متحد شو ورور موږ مشترکات لرو لکه څنګه چې قاری صاحب محترم ویلي موږ او تاسې مشترکات دي موږ په همدغې خاوره کې ژوند کوو عزت مو ناموس مو خیر مو شر مو خوښۍ مو مرګ مو ټول سره رانغښتی ده ټول سره یو ده نو بیا ولې یو بل مقابل کې ولاړ یو ولې پردي حمایت کوو ولې د الله تعالی د دښمن حمایت کوو ولې د قرآن د دښمن حمایت کوو ولې د خپل د کلتور او عنعنو دښمن حمایت کوو او د خپل د ورور د خپل د یو طالب د خپل د یو قاري د خپل د یو عالم د خپل د یو حافظ دښمني کوو دا د چی لپاره 10,000 افغانۍ لپاره والله بلا قسم درته خورم قسم را باندې حق نه لرئ چې هر جنرالي عسکري اسای منصبي دوی ته چلنج ورکوم د یو ادنا یو وړوکي طالب په صفت چلنج درکوم که تاسې د خپله داعیه پر موږ ثابته کړه چې ګواکې تاسې د افغانستان لپاره جنګ کوئ د دین لپاره خو نه کوئ د دې خاورې لپاره په والله قسم موږ له دې مبارزاتو لاس په سر کېږو چې تاسې د افغانستان نه حمایت کړه 53 ملک هم راوستلي امریکا هم راوستلې هره ورځ د موږ په کورونو چاپې بمبارد دماکي او مسجد کې امامان هر څه له منځه وړئ دومره بې رحمه سوي یاستئ دا مرګ تر کله تاسې ولې نه ویرېږئ ولې حداقل هغه مرګ خو چې کله د کرونا کې خو مرګ وینئ د کرونا کې خو عینې خلک مري دغه نه خو عبرت واخلئ جناب صاحب محترم زه یوه وړوکې خپل خاطره درسره شریک کومه البته که وخت راکوئ زه تقریبا په دې شي کې دیوال صاحب لږ وخت مخته م راکئ وخت به درکړم په دې سیمې کې موږ یو نظامي کار لپاره یو ډېر خطرناکې ساحې ته حکومتي ساحې ته ننوتلي وو شریکي کار و 4 نفره موږ مجاهدین وو موږ چې هغه ساحې ته ننوتلو کمین یو ورځ دویمه ورځ ته وغځېد د کمین ملا سره رانغی نو موږ د حکومت ساحه وه دې خوا هم پوستې وې دې خوا هم پوستې وې منځ کې هم پوسته وه بس د الله حفاظت و نو هلته یو د ملګري یو اعتمادي په ملګري په اعتماد موږ هلته تللي وو هلته موږ ناست وو چې تصادفا د نظم عامې د موږ د منطقې د نظم عامې د ټول د اپراسیون رئیس راننوت هغه خپلوان و چې راننوت موږ یې ولیدلو حق حیران شو مبهوت شو مات شو دا څنګه چل ده بیا ما ورته په نرمه لهجه ویلې مال قمنده صاحب بیا بشین اینجا مال قمنده صاحب ته را دلته کېناسته دلته موږ ته یې کتل ورخطه و موږ انسانان یو سړی موږ چې آدم خوران نه یو کېنه دلته وزن دې نه موږ تا ته نه یو راغلي خو دا ډېر ورخطه و کېناستو موږ ډوډۍ وخت ډوډۍ مو ورسره وخوړله کیسې مو ورسره شروع کړې
د حکومت او د دوی نخوا د کابل د ادارې او د دوی د نخوالې او د دوی د خپل د عسکرو د دوی د تمام د نخوالې او دغه بد فجایع او کړنې او د ټول کیسې وکړې د سره مې بحث تقریبا 1.5 ساعت وکړو په اخر کې جنرال صاحب په ودا قسم ده چې اخر کې ویل وای کدي منګه جنرال او وزیر تا قدر پی خو په خدای وای دا ټول غله دي ټول وای غرب نه غلې راوستلې دي وای منګه دا اوس پیګو منګه دا کو هغه کو منګه دې لپاره راپورته سی ولا منګه عسکران ټول بیچارهګان 1000 روپۍ راپورته سی دوی نه پیګ دیموکراسي چې ده دوی نه پیګ اسلام چې ده وای لاس نه فرات پر هر کې د لاس په ټونه پر یو نه پر وای موږ نه پیګ ټول به سواد دي بس بیچارهګانو ته دې وطن نه دفاع کوي او وطن چاته دفاع کوي دا کې هر افغان عسکر کې ودل کېږي یو امریکایي دی وینو دفاع کوي هر افغان وینه دې پیګي یو اشغالګر حمایت کوي نو بنا دلته کې د پاسه منګه ګوري د منګه مشر قاری صاحب محترم د په فقہ کې په سیاست کې په هر څه کې الحمدلله ثم الحمدلله چیلنج درکو قاری صاحب سره راځي د دین لاره د سیاست لاره د منطق لاره بحث وکړي کتاسي د من قاری صاحب ته استدلالا ماته ورکړه من ټول امارات به تاسو مات کړی نو کما ته مخړل راځي افغانستان شعب لیوال صاحب هغه سړی هم بیا څه چې تاسو په ډوډۍ وخوړله هغه ډوډۍ ترې وخوړله سړی بس ما ورته ویلې ما قومنده صاحب ناچواني نه کوو حداقل یک جوړه بوټ یک جوړه دریشي خوش یم که هغه څه کوو موږ غله پاره نه وتلي تیار ښار مسلمانه د خدای دا